د کتاب نوم لوړ قد نجلۍ. لیکوال احمد مساخیل. غږ عمران غنی صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون فیسبوک پاڼې او کتابتون ویب سایټ څخه اورئ. د سهار لمر په رختو و. د جمعې په ورځ به دکان ته وخت تللم. دکان په پاکولو بوخت وم چې ملګري باریکزي غږ راوکړه: احمده، نن لږ وخته کور ته ځو. د سیند تر غاړې به له ملګرو سره بنډار وکړو. باریکزی چې د راز او نیاز ملګری مې او په یو کلي کې مو کور و. نو ما هم د هغه غوښتنه ومنله او ورته مې وویل: سمه ده چې استاد مې دکان ته راغی، د وخت تک اجازه به ترې واخلم. هغه پاچا ته هم زنګ وکړ چې هغه راشي، چې څو شېبې مو سره خندانه تیر شي. او ویې ویل: سمه ده چې زه او ته روان شو. هغه ته هم زنګ کوم. له زیاتو سپارښتنو او روغبړ وروسته مې بیا د دکان په پاکولو بوخت شو. څو شېبې به تېرې نه وې چې استاد مې دکان ته راغی. استاد به مې ځکه دکان ته ناوخته راته، ځکه چې د اهل سیک مذهب ټول پیروان تر ناوخته په خپل درمسال کې د خپل مذهب مراسم ترسره کوي. استاد به مې یو عادت درلوده چې سهار کې به له چایو څښلو مخکې خپل مذهبي غږونه چې د بېلابېلو د هماغه مذهب د علماو په غږ به ویل شوي وو اورېدل، او تر مخه به د دود امبر یو ډکی هم لګاوه. د همدې شیانو په تیارولو بوخت و. هو، یو خبره بله دا هم چې اهل سیک تر زیاته د شګوم په نامه د یو دستور څخه کلک پیروان دي. هغوی په سهار وخته کې تر ډېره غوسه او داسې یو کار نه کوي چې دوی په ذهن کې د فشار راشي او دوی د ذهنا نارامه کړي. د همدې موقع څخه په استفادې مې د وخته تګ غوښتنه ترې وکړه. کور یې ودان. ځینې وخت به یې زما خبره منله. راته ویل چې کله د غرمې لمانځه ته تللې ما ته یو زنګ وکړه، یا زه درته زنګ کوم، بیا دکان بند کړه او لاړ شه. تر ډېره به استاد را سره دکان کې نه و. زه او کوچنی ظاهر به کېناستو او شاګردي به مو په پوره باور او صداقت کوله. ظاهر کوچنی ماشوم. کله به چې د جمعې ورځ وه نو تر ډېره به د درمسال په کوڅه کې د پیرودونکو شمېر کم و، نو ده به د لوبو کولو غوښتنه ورڅخه کوله. په همدې ورځ مې د کوچني ظاهر غوښتنه ومنله. زما په فکر 11 یا 12 بجې به وي. په کوڅه کې د دکان تر څنګ مو د کرکټ د لوبې په کولو پیل وکړه. د څنګ همسایه دکان شاګرد حفیظ ته مو غږ وکړه. هغه هم له موږ سره په لوبو کولو بوخت شو. لوبه مو ښه ګرمه روانه وه چې دکان ته د یو شنې چادري والا جګ قد نجلۍ راغله. په ستړي ځان مې ورمنډه کړه. امر وکړه: څه مو پکار دي؟ امر نه دی، هیله ده. یو کریم او د 10 شپو کورکمان مې پکار دی. سمه ده. کریم او کورکمان مې په پلاستیک کې ورته واچول. خو له وارخطایي مې د 10 شپو کورکمن په ځای د 50 روپیو کورکمن په تله کې اچولی و. سخت وارخطا وم. خو دا خبر مې هم په ذهن کې وه چې خدایه، دا بنده به دې په دا ښکلي غږ او لوړ قد څه رقم بشر وي. کله چې تلله راته یې وویل: د دکان کار دې راکړه، که کریم دې خراب و بېرته یې درلیږم. ځان سره مې زړه کې وویل: احمده بچیش، کار دې وشو. ما ورته دکان د کار تر شا خپله شمېره هم ولیکله او ورته مې وویل: دکان کې تر ډېره استاد را سره نه وي، نو ځکه مې خپل د فون شمېره درته هم ولیکله. که کریم خراب و نو که خپله نه راتلې نو له کار سره یې د یو چا په لاس راولېږه. لوړ قد نجلۍ ته مې په تلو تلو کې د پیسو د نه ورکولو خواهش هم وکړه، خو له یوې لنډې مننې وروسته یې پیسې راکړې او لاړه. له شا مې لکه یو مات انسان ور وکتل. داسې احساس مې وکړ چې که کلونه مو سره تیر کړي وي او اوس راڅخه ډېره لرې روانه ده. خو ذهن دی په یوه ثانیه کې به ډېر ځله په یو خبره له بېلابېلو اړخونو فکر کوي. زه هم همدغه وسوسې نیولې وم. کله به مې فکر وکړ چې ښه،
له تا خو د مشر ورور هم شته، هغه به څنګه شي؟ کله به مې یو دم فکر بدل شو. ځان سره به مې ټکان وخوړ چې خدای خبر دا به څه رقم نجلۍ وي، هسې نه لکه ما غوندې بدرنګه وي. غږ خو هسې هم د نجونو ښایسته وي. کله به مې ویل که د مور مې خوښه نشي. بیا کله به مې وویل خدای خبر که په مونږ غریبان خپل بوټان هم سم کړي. په همدې سوچونو کې وم چې کوچني ظاهر غږ را وکړه. له غږ سره یو دم د مینې له غرق خوبه راویښ شو. هغوی مې په ځان پوه نه کړل، خو که رښتیا وایم په کوم شوق چې مې د کرکټ لوبه پیل کړې وه، بیا ځلې هغه خوند نه و. سخت نارام وم. د انتظار شېبې مې شمارل چې کله به زنګ را وکړي. ښه پوهېدم چې ورکړی کریم خو مې بدل نه دی، خو بیا مې هم همدا سوال کو چې کاش ربه کریم یې خوښ نشي او یا خراب وي. کوچني ظاهر به په بیا همدا یو پوښتنه کوله چې استاده که خو به یې؟ ظاهر کوچنی و، په دې نه پوهېده چې مینه څه. او زما هم لومړی ځل و چې یو نارېدلي کس راڅخه په خپل تش غږ له سینې زړه وړی و. ظاهر ته به مې وویل ښه یم، څه خبره نشته. لوبه مو بس کړه. څو شېبې په فکرونو کې ډوب دکان کې کېناستم. یوه نیمه یا څه باندې همداسې به وی چې د استاد له شمېرې مې موبایل ته زنګ راغی. کله مې چې ټلیفون اوږې کړه، د دکان د بندولو خبره یې وکړه. ما هم دکان بند کړه. بارکزي ته مې غږ وکړه او د کور په لور روان شو. په لاره څه بل ډول روان وم. داسې فکر مې کوو لکه سینه کې چې زړه نه لرم. د سړک د تېرېدو په حال کې وم چې یو موټر هرنډ وکړه. د هرنډ له غږ سره مې ځان او ذهن یو ټکان وخوړ. بارکزي له لاسه راکش کړم او ویل ښې. له هغه به مې خبره نه پټوله. ورته مې وویل صوفي بچش، نن سخت بېتابه یم. ځان راته داسې برېښي لکه سینه کې چې زړه ونه لرم. د همدې خبرې په کولو مسکی شو او ویل احمده بچش، لکه چې لیونی شوی، څه کیسه ده؟ د لوړ قد نجلۍ په اړه مې ورته وویل. هغه له ما څخه مخکې په بازار کې څه موده پاتې شوی و، نو لږ څه چالاکه و. ډاډ یې راکړه. ویل خدای مهربان دی. په کیسو او قدم روانو. دا شیبه فکر کوم 2 بجې به وي یا 2 نیمې به وي. نو ګل کریم پام ته نږدې و چې اون ته مې له نامعلومې شمېرې زنګ راغی. جیب ته مې لاس کړ. ټلیفون مې راوایسته او په ستړي غږ مې د سلام په کولو ځواب ورکړه. خو له هغه لوري هېڅ غږ نه راته. په بیا مې همدا غږونه کول. که زما غږ اورې، ستا غږ نه راځي، فکر کوم څه ستونزه ده. څو شېبې مې همدا خبرې تکرار کړې، خو ټلیفون مې چې وکته له هغه لوري بند شوی و. ما له ډېر فشاره بند ټلیفون ته چیغې وهلې وې. بارکزي په ټوله لاره راپورې خندلې، خو دومره نه و پوه چې زه د انتظار سختې تبې نیولی یم او ذهن یې راته ګډوډ کړی دی. څو شېبې به تېرې نه وي چې بیا له هماغه شمېرې زنګ راغی. په وارخطا ځان مې زر وکې کړه. مارې خدای مه کړه بیا بند نه شي. د تېر په څېر مې یو ځل بیا سلام وکړه. له لږ ځنډ وروسته د یوې نجلۍ په غږ مې د سلام ځواب راکړل شو. کله مې چې دغه غږ د ټلیفون لاوډ سپیکره مغزو ته دننه شو، بیا مې هماغه شیبه او هماغه لوړ قد مخ ته ودرېده کوم چې په اول ځل مې لیدلی و. زر مې فون بند کړه. د بارکزي په اوږه مې لاس کېښوده. څو شېبې په خپل ځای ودرېدم. بارکزي ته مې وویل بیا هماغه غږ و، د کوم غږ له لاسه چې نن ګرمې تبې نیولی او ستړی یم. خو هغه به بیا ډاډ راکړو. وارخطا او ډار شوی زه کوم چې دا مې لومړی ځل و چې له یوې نجلۍ سره د مینې په نوم د یوې رشتې د پاللو په لټه کې یم، او نه مې له دې مخکې نجونو سره په موبایل خبرې کړې وې. بېرته مې ورته زنګ وکړه. زما شمېره یې اوکې کړه. ورته مې وویل بښنه غواړم، څو ملګري مې راغلل نو ځکه مې بند کړه.
ډېره هوښیاره او چالاکه وه. ویې ویل مشکل نشته. ور زیاته مې کړه څوک یاست؟ ویلې ته د هندو هغه شاګرد دی؟ د دې خبرې په اورېدو مې په کړس کړس وخندل. ومې ویل هو احمد یم، امر وکړئ. ویې ویل خواهش کوم، امر نه دی. په دې خاطر مې زنګ وکړ چې نن مې تا ته ویلي و که کریم دې خراب او یا بدل و نو بیرته یې درلیکم. خو دلته مې د تر لور وکته. ویلې ښه دی. ما ویل صبر چې در څخه مننه وکړه. د مننې په خبره مې زړه لږ راټول شو. ورته مې وویل کور مو ودان. خو د همدې 2-3 خبرو په وخت کې داسې خوله شوی وم لکه وېرېدلی غل. په ټکني غږ مې ورته وویل څه خدمت نور شته؟ وویل کور ودان. ټلیفون مې بند کړ. د خوشحالۍ مې لکه یو شوخ ماشوم اخوا دېخوا ټوپونه وهل. بارکزي ته مې وویل بچش زنګ خو یې راوکړه. خو چې اوس بېرته زه ورته په کومه بانه بیا زنګ وکړم. تر کوره مو ډېرې مشورې وکړې، خو هغه راته وویل شپې چې کور ته لاړې د کوم ملګري د شعر یو بیت ورته ولېږه چې څه کېږي. په همدې خبرو سره سره کور ته نږدې شو. هغه خپل کور ته لاړ، زه خپل ته. خو کله چې د کور په دروازې ورننوتله مور ته مې سلام وکړه. د سلام سره یې سم راڅخه پوښتنه وکړه زوی جانه ناجوړه خو به نه یې؟ څنګه د رنګ تک زیړ دی؟ ورته مې ویل نه مور جان شکر ښه یم. فقط نن د کوچي کاکا له زوی سره پیاده له ښار راغلم، لږ ستړی یم، نور څه خبره نشته. څو شېبې مې له مور جانې سره کېناستم. بارکزي زنګ وکړه او ویې ویل د سیند تر غاړې راشه، ټول یاران ناست یو. د مور جانې په اجازه د یارانو خواته لاړم. تر ماښام قضا مو ښه بانډار وکړه او بېرته کور ته راغلو. د ماخوستن لمونځ مې وکړه، ډوډۍ مې وخوړه، غوږۍ مې په غوږونو کې کړې، راډیو مې چالانه کړه. ارجي قاسم ایمان په خپل خواږه غږ همدا یو خبره کوله سلام، زه ارجي ایمان یم، تاسو 91.3 FM اورئ. د راډیو په اورېدلو بوخت وم چې د مسج خبره مې رایاده شوه. زر په خپل بستره کې کېناستم. د ذهن او زړه په مشورې مې لومړی پیغام داسې کرښې ورولېږلې: سلام، ستا د سهار په خیر وي احمده. د پیغام په لیدو سخت خوشحاله شو. وړه مسکا مې وکړه. بېرته مې ځواب لږ وځنډاوه. فکر مې دا و چې شک لا ختم شي چې زه هره شېبه په انتظار ناست نه یم. 2 یا 3 دقیقې وروسته مې ورته ولیکل: کور ودان، ستاسو د سهار په خیر وي. شپې مې درته پیغامونه وکړل، ځواب دې رانه کړه. فکر مې وکړ چې زما خبرې حتما در باندې بدې لګېدلې دي، نو ځکه سهار مې بیا پیغام په دې خاطر وکړ چې خفګان مو سره ختم شي. تاسو زموږ د دکان ګاهک یاست، خدای مه کړه زړه کې مو څه خبره رانشي. نه احمده، هیله کوم تاسو داسې کوم څه بد خدای مه کړه نه دي ویلي چې زه د پرې اندېښمنه او خواشینی شم چې ځواب دې در نه کړم. شپې مې موبایل کې چارج ختم شو، ځکه مې ځواب درکولی نه شو. بښنه غواړم. هیله کوم د بښنې وړ نه ده. زه اندېښمن وم، فکر مې کوه چې ته خفه شوی نه اوسې. ښه تېره شه ترې. یوه هیله کوم خدای دې وکړي چې ته خفه نه شي. دا نامعلوم غږ راته ښه نه ښکاري. دا څوم ځل دی راته په پیغام کې په احمد سره غږ کوې. که ووایاست زه درته څه نوم واخلم؟ نو ستا نوم احمد دی، ځکه درته احمد وایم. که کوم مشکل وي نور به نه وایم. نه داسې مه کوه. نه داسې کومه خبره نه ده. ته ډېر ښه کوې. همدا مې نوم دی، کور دې ودان چې ته مې نوم اخلې. خو ستا د نوم په اړه مې وپوښتل. کاش بده در باندې ونه لګېږي. ښه کوم مشکل نشته، څه خو څه نه کمېږم. که ته راته نوم واخلې، اصلي خبره دا ده چې په دې ټولنه کې منفي فکرونه ډېر دي. ستا خبر مې درکړه. زما نوم حنا ده.
ښه ډېر ښه حنا. هغه ورځ چې دکان ته راغلې سخته بیړه دې درلوده. فکر کوم کور مو لرې دی. هو کور مو لغمان کې دی. ښه نو دلته دې څه کول؟ تره کره راغلی وم نو ځکه مې بیړه درلودله. دنده هم لرې فکر کوم. څو کتابونه خو در سره وو لکه چې پوهنتون کې استاد دی. احمده تا ته به څه ښکارم چې کومه دنده لرم؟ ولا په غیبو کې څه وایم، خو که رښتیا خبره وي د چالاکۍ خو راته د کومې رسنۍ ژورنالست ښکاري. هیله کوم زه ډېرې پوښتنې کوم چې خفه نه شي، ځکه ځینې پوښتنې مې ستا شخصي ژوند پورې وکړې. نه داسې کومه خبره نشته. ما هم غوښتل چې سره وپېژنو. تېره ورځ ستاسو ښه چلند زیاته خوشحاله کړم. خوښه یم چې سره ملګري شو. نو لازمه ده چې سره وپېژنو. و احمده دا د ژورنالست خبره دی اول کې داسې راته ښکاره شوه لکه ښه مې چې په اړه معلومات ولري. نه د معلوماتو خبره نه ده. خو ستا په ښکلي غږ داسې چالاکي له وریه دا ښکاره کوي چې حتما یا استاد دی او یا له کومې رسنۍ سره کار کوي. نو ځکه مې وپوښتل. له رسنۍ سره کار نه کوم او نه استاد یم، خو د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د 2م کال محصله یم. ښه ډېر ښه. خو زما خبره تر ډېره سمه وه. ومې ویل حتما به ژورنالیست دی. هو احمده لکه چې په لومړۍ پوښتنې کې دې ژورنالیزم نوم واخیسته. فکر مې وکړه لکه مخکې دې چې لیدلی اوسم. نه هغه مې صرف خپله فکر وویل. ستا د چالاکۍ په لیدو له باریکزي مې زده کړي ول چې انجونو سره باید تر ډېره خبرې ونه کړي، ځکه هغه شکمنه کېږي چې دا لکه چې ښه اوزګار خیل دی او همدې ته ناست دی. زر مې پسې بل پیغام وکړه. نه ډېره بښنه غواړم، استاد مې راغی، ستا به همکار وي. بیا وروسته درته پیغام کوم. له پېژندګلوۍ دې خوښ شوم. مننه چې سره ملګري شو. ما فکر وکړ چې اوس به وایي چې له دې وروسته بیا نور پیغام ونه کړي، خو برعکس خبره یې وکړه. سمه ده احمده ستا په ملګرتیا هم خوشحاله شو. ښه شوه چې سره مو معرفت وشو. خو چې کله اوزګار شوې د خپل ژوند په اړه کره ته وایي. مطلب تاسو له کوم ځای څخه یاست؟ د پیغام په لیدو سخت خوښ شو. هغه ستړیاوې او خفګانونه چې له پیغامونو مخکې مې په اوږو پرته وو داسې مې احساس وکړ چې هېڅ نشته او په ژوند کې مې خفګان نه تېر کړی او نه لیدلی وي. بېرته مې پیغام ورته ونه کړه. له خپل ځای څخه پاڅېدم. یوه وړه مسکا مې وکړه. په چوکۍ کېناستم. استاد مې راغږ وکړه. احمده بچیش څنګه دې مسکا وکړه؟ مخکې خو زښت خفه وې. استاد مې ارجت سنګ نهایت ښه انسان و. کله به چې خفه و سخت به راته دردېده. زما د خوښۍ لپاره به یې تر ډېره کوشش کو چې ترې خفه نه شم. خو هغه هم ځوان و او ما هم نوی په ځوانۍ قدم ایښی و. کله کله هم سره خفګان راته، خو د اهل سیک مذهب پیروان تر ډېره په زړه کې کینه نه ساتي. ډېر خفګان یې د یوې ورځې تر مازدیګره وي. ډېر زر پخلا کېږي. ورته مې وویل نه استاده کومه خبره نشته، هسې یو کار ته مې زړه خفه و. شکر هغه کار وشو. همداسې ورځ تېره شوه. تر ماښامه مې ورته پیغام ونه کړه. کله چې کور ته لاړم ډوډۍ مې وخوړله، لمونځ مې وکړه. خو چې ویده کېدم د پیغام د ځواب په اړه مې ښه فکر وکړ چې څه ډول ورته ځان معرفي کړم. زه کمبخت له کوچنیوالي په کلي کې لوی شوی وم. ساده ګک وم. لومړی راتګ مې همدې دا مثال ته و. نو په دې ډېرو نه پوهېدم چې انجونو سره سړی څه ډول خبرې باید وکړي. فکر مې دا و چې بیخي د کلیوال شک را باندې ونه کړي، ځکه د نن سبا انجونې بازاري خلک سخت خوښوي. ما لیک اړیکه جوړېږي یا نه، خو که خبره شوه چې شاید چندان په مینه نه پوهېږي ایسته به مې ډیلیټ کړي. خو زړه مې وکړه ورته مې ولیکه. سلام حنا تا پیغام کړی و خو بیخي اوزګار نه شوم چې ځواب یې درکړم. هیله ده خفه شوی نه اوسې. زه احمد موسی خیل یم. اصلا
د لغمان یو، خو له تېرو څو کلونو راهیسې په همدې ننګرهار کې مېشت یو. ښوونځی مې 12 صنف پورې د خپل کلي په یو ښوونځي کې ویلې، خو اوس په التقوا پوهنتون کې د حقوقو پوهنځي د قضا څانګې د 2م سمستر محصل یم. څو ساعته مې انتظار وکړ، خو ځواب یې رانه کړ. خوب نه راته، د مجردۍ ژوند و. په حجره کې به ویده کېدم. MP3 مې راواخیسته او سندره مې کراره کراره چالان کړه. د صبر کومه سندره وه؟ هو رښتیا، دغه سندره تیاره سر کې وه چې په ما مینې دی، زه اوس ګرځه لیونی، چې په ځان نه پوهېدې، زه اوس ګرځه لیونی. نه پوهېږم چې د چا په غږ به وه، خو اوس مې بیخي په یاد نه دي. هغه پخوانی خوند مو نشته، اوس هغه خنداګانې، هغه مستي، بس مسلمانه ژوند تېر شو. تر ناوخته ورته غوږ وم، په سوچونو کې ډوب، همداسې خوب وړی وم. سهار مې د پلار په غږ راویښ شو. پلار جان به مې وخته راپاڅولم چې لمونځ هم وکړم او تمرین ته هم لاړ شم. دغه سخت لوی ارمان و چې زوی قهرمان اوسي. له ما مخکې مې مشر ورور د پهلوانۍ ښه لوبغاړی و. وخت ناوخته به یې پلار سره دغه د لوبو لیدو ته تللم. همداسې تر مې هم. خو کله چې له مشر ورور مې د یوې ناروغۍ له امله ورزش پاتې شو، نو د پلار سترګې مې ماتوي چې د زده کړو تر څنګ باید د هغه ذوق هم وساتم. هر سهار به یې وخته لېږلم تر څو تمرین وکړم. ان کله کله به خپله هم رسره ته زه هم پاڅېدم، لمونځ مې وکړه. د ورزش بیک مې اوږې ته واچو. په زنګېدلي ځان له کوره ووتلم. په لاره مې د حنا له لورې شپني پیغامونه چې زما له ویده کېدو وروسته یې کړي وو ولوستل. سخت خوښ په دې وم چې لومړي پیغام کې راته لیکلي وو: احمده، ډېره بښنه غواړم چې په لږه وخته ویده کېږم، په دې خاطر چې سهار وخته بیا پوهنتون ته ځم. نو شپې ستا پیغامونه راغلي وو، سخته خواشینی وم. کله چې سهار وخته ویښه شوم، ځواب مې درکړ. دا 2م ځل دی چې ستا پیغام ته وخت ځواب نه درکوم. هیله ده خفه شوی نه اوسې. احمده، ته څو بجې پوهنتون ته ځې؟ کله مې چې د حنا پیغامونه ولیدل، ځواب مې ورنه کړ. سهار وخته ما ویل پوهنتون کې به وي، هسې نه مزاحم شوم ورته. خو د ساعت هره ثانیه را باندې لکه ساعت او هر ساعت لکه کال تېرېده. کله چې د غرمې 12 بجې شوې، نو له ځان سره مې وویل نن باید ورته د مینې اظهار وکړم. خو څنګه؟ زه باید ورته وایم. لومړی باید له کومه ځایه پیل وکړم. اوف، ډېره سخته وه. ډېر مې زړه وکړه. خو هېڅ نه کېده چې دا خبره ورته ولیکم چې نه، زه له تا سره مینه لرم. ما ویل هسې نه، ټلیفون را باندې بند کړي او نور پیغام ته هم ځواب را نه کړي. اوس خو ښه ده، وخت ناوخته ځواب را کوي او د پیغام په لیدو او لوستلو یې سکون اخلم. که دا خبره ورته وکړم، هسې نه، له دې هم بې برخې شم. ورځې تېرې شوې، خبره ان تر جمعو او میاشتو اوږده شوه. هره ورځ به په ساعتونو پیغامونه کول. حنا د یو ملګري په شان ګڼلم او ما ورته د خپل رښتینې مینې او هغه درد چې د حنا د نشتون له امله زما په ځان تېرېدو نشو ویلی. یو ورځ مې ورته په پیغام کې ولیکل: حنا، یو خبر درته وکړم؟ هو احمده، ولې نه؟ هیله کوم ووایه. حنا، خو کېدای شي چې ستا د منلو وړ نه وي. وایي نه، نور نه کېږي، زه نشم کولی. هغه خبره چې باید له اوله مې تا ته کړې وی، په زړه کې وساتم. واقعا ډېره سخته ده کله چې یو چا ته د مینې اظهار کوي. خو دا سختي مې په ځان ومنله او زړه مې لکه غر غټ کړه. زه د زړه سره مشوره کوم چې د حنا له لورې پیغام راغی: احمده، ووایه، ورخطا دې کړم. یو خو پیغام زر نه کوي. ووایه، داسې څه دي چې تا تر ننه پورې ما ته نه دي ویلي، په زړه دې ساتلي او ویلی نه شي. زه نو له ډېرې ورخطایي سخت رپېدم. پیغام مې هم نشو کولی. سخت خله وم، خو زړه مې وکړه
او پر رپېدلو ګوتو مې ورته ولیکل چې حنا مینه در سره لرم. هغه په لیکلو کې ډېره تکړه وه. د مینې له خبرې سره یې زر پیغام وکړه. لیکلي وو: احمده، ته ښه یې؟ ستا خپل خبرو ته فکر دی چې ته څه لیکې؟ لومړی د خپل پیغام وګوره چې تا څه لیکلي. د مینې خبره داسې اسانه نه ده، خو نه پوهېږم چې تا څنګه دا خبره وکړه. ګور احمده، ته نن ورځ چې زه له تا سره کوم پیغامونه کوم، یو ملګري فکر درته کوم، خو ته څنګه داسې کولی شې؟ احمده، قسم په رب که ما له تا دا تمه درلوده چې ترې داسې خبره وکړې، که پوهېدې نو له اوله مې در سره اړیکه نه اوږدوله. هو، خو یو خبره په یاد لره چې تر ننه په دې خبره هېڅوک هم خبر نه دي، ان زما د راز نږدې ملګري هم. زما پلار وفات شوی، زما او زما د کورنۍ پالنه زما د ورونو په لاس کې ده. که کوم ورور مې په دې خبره خبر شو، نه به تا ته ښه وي او نه ما ته. هیله کوم بیا دا خبره مه کوه. او بله دا چې ستا شمېره د یو سیمپۍ په نوم په ټلیفون کې ثبت کړې ده، او هر پیغام د لیدو وروسته پاکوم. که په دې هم خبر شول چې دا د یو هلک شمېره ده، نو یا خدای پوهېږي چې سبا دې ورځ به وګورم. مینه کول اسان خبره نه ده. او احمده، ته هم له ځان سره فکر وکړه. بېرته مې ورته ولیکل: نه حنا، ته چې کوم ډول فکر کوې، زه له هغو کسانو نه یم چې ستا په ژوند به لوبې وکړم. زما او ستا مینه به رښتینې مینه وي، که د سر په بدله هم وي. زه به ستا په مالتیا د دغه مینې پالنه کوم. خو احمده، زه نشم کولی چې ستا دا خبره ومنم. که ته ډېر ټینګار کوې او داسې وي، نو هیله کوم نور ما ته پیغام ونه کړې، او کوشش هم وکړه چې له ما سره اړیکه ونیسې. د حنا په دې قهرجنو خبرو سخت خواشینی نه شوم. ډېر پیغامونه مې وکړه، خو ځواب یې رانه کړه. هره ورځ به مې په وار وار ورته پیغامونه کول، خو هېڅ ځواب یې نه راکړ. ان 2-3 هفتې همداسې په مسلسل ډول مې ورته ډېر وزرونه وکړل. د مینې په اړه مې ورته وویل، خو حنا نه پوهېږم ولې نه منله. شپې ورځې په همدې سوچونو تېره دی چې حنا به څنګه وي، څه به کوي، چېرته به وي. ځان راته بیخي نیمګړی ښکاره کېده. په دوکان کې مې له استاد سره اړیکه هم خرابه شوه. د تېر په څېر به دوکان ته هم سم نه تلم. په کور کې مې هم چلن بدل شوی و چې له دوکانه به کور ته لاړم. د کورنۍ له غړو سره به هېڅ نه کېناستم. ټوله شپه به مې ځان ته همدا ښېرې کولې چې ولې مې دا خبره وکړه. ژړل به مې، خو هېڅ به مې په لاس نه راتله. له ملګرو سره به مې هم ناسته ولاړه تېر په څېر نه وه. د حنا نالیدلې څهرې او مینې سم لیونی کړی وم. له څو اونیو وروسته مې بیا ورته پیغام وکړه: احمده، ما مخکې هم درته ویلي ول، او اوس هم وایم چې د مینې په اړه راته نور پیغام مه کوه. ممکن له دې ورهاخوا خفه شو. ډېر ټینګار مه کوه، ځکه اوس وخت کې په هېڅ اعتبار نه دی پکار. خو ته چې کومه غوښتنه کوې، په دې ښه فکر وکړه. دا کومه وړه خبره نه ده چې له یوې غلطۍ وروسته به په عادي ډول ژوند وکړې. د دې رښتې نوم کم کوې، خو تر شا یې ډېرې غټې خبرې او کیسې پرتې دي. په دې پوه شوې؟
نه هینه، زما مقصد ستا په ژوند لوبې کول نه دي. زه پوهېږم ټولنې ته په لیدو زه هم ستا په فکر بد انځور شوی، خو دا په یاد لره چې کوم فکر ته لرې زه هغه ډول نه یم. خو احمده، زه نشم کولی دا خبره تا ته وړه ښکاري، خو زه یو پښتنه نجلۍ یم. که کورنۍ یا کوم خپلوان مو خبر شي، نه پوهېږم څومره تانې او پیغورونه به راکوي. زموږ په قوم کې له دې کیسو خلک ډېر ځان ساتي. هیله ده احمده، له دې خبرو تېر شه. له څو اونیو را په دې خوا چې تا کله دا خبره کړې، باور وکړه ژوند مې څه بل ډول دی. هیله کوم احمده، سپینه لمنه مې تور داغ مه راپورې کوه. هیله کوم هینه، ته صرف باور ولره او دا خبره مې هم واوره چې مینه یوازې د انساني شهوت پوره کول د مقابل لوري په وړاندې نه دي. صرف یو ځل د مینې په نوم ځان پوه کړه. هینه، مینه د یو انسان له لوري بل انسان ته خاص احترام ته وایي. احمده، هوا یې اورم، اوس له پوهنتونه راغلم، سر مې سخت درد کوي. وروسته خبرې کوو، نور مې مه تنګوه، خیر دی. ته فکر وکړه. ګوره بیا یې وایم چې دا وړه خبره نه ده، ټوکه یې مه ګڼه. دا پښتنه ټولنه ده او دلته د مینې خبرې د سر په بدل کېږي. هغه څوک چې مینه کوي هغوی پالنه هم د سر په بدل کوي. ته بیا هم فکر وکړه. سمه ده هینه، ته دې ارام وکړه، بیا خبرې کوو. خو په تلو کې مې دا خبره په یاد لره چې احمد یو لوېدلی انسان و. تا بیا راپورته کړه او دا دې ورته وښودل چې هېڅ وخت مه ناهیلی کېږه. هماغه احمد دې مخته ولاړ دی. خیر دی، احمد دې ته مه پرېږده چې بیا دې ړنګ شي. احمده، قسم کوم چې زه حتی داسې یو کس نه لرم چې زه دې ستا د غوښتنې په اړه ورسره مشوره وکړم. دا ډېره درنده خبره ده. زه په یوازې ځان دا پرېکړه نشم کولی. د کورنۍ غړو ته خو یې بیخي ویلی نشم. خورګانې مې له نورو په ما ډېر اعتبار لري. که هغوی ته دا خبره وکړم بیا به وایي چې د درس هره ورځ یې کمینې کولو ته. ورونه او مور خو مې لا پرېږده، هغوی ته خو بیخي ورکتلی نشم. خو نن مې هماغه تره مونږ کره راځي. هغه زه چې ننګرهار کې کور ته تللی یم، د هغې یو لور ده. زه له هغې سره ستا غوښتنې په اړه خبرې کوم. خو احمده، دا راسره ومنه که مې ځواب منفي و، په ژوند کې بیا راته پیغام ونه کړې او نه بیا داسې خبرو کوشش وکړې چې زما ذهن دې نرمه کړي. سمه ده هینه، ته خو تر ماښامه وایه. زه د ژوند تر پایه په انتظار یم چې کله دې هغې سره خبره شریکه کړه. د پرېکړې په اړه دې ما ته ووایه. زه د شپې ته په انتظار یم. هینا چې کله د پرېکړې خبره وکړه، لږ مې زړه ارام شو. خو نیمه ورځ لکه کال داسې تېره شوه چې کله له دوکانه کور ته لاړم. ماښام قضا به و چې ملګري ادریس یعقوبي زنګ راوکړه. احمده، سلام وروره. علیکم سلام جناب یعقوبي صاحب. احمد وروره، نن شپه په کلي کې د جمیل د ورور واده دی او ملګرو ته پروګرام هم نیولی. که راتلی شې نو راشه، څو شېبې به سره بنډار وکړو. ادریس یعقوبي چې یو خوش اخلاقه او تکړه ځوان و او زموږ د کلي د ځوانانو د شورا مشري هم درلوده. نو د پلار او مور په اجازې مې د هغه غوښتنه ومنله او ماښام له ملګرو سره د جمیل د کور ته لاړو. یاران ټول سره راټول وو. کله مو چې ډوډۍ خوړه، پروګرام شروع شو. استاد نواب و چې په خپل خواږه غږ یې د یو ارمانجن بلبل ملي او ولسي شاعر ارواښاد ملنګ جان خوږې غزلې ویلې. زه د حویلۍ په یو څنډه کې غلی ناست وم. شیبه به تېره نه وه، ما به د ټلیفون سکرین ته کتل. په همدې انتظار وم چې کله به حنا پیغام کوي، کله به راته وایي چې احمده، مینه در سره لرم. ذهن دی ډېر زر فیصله کوي او د لوړو ژورو خیالاتو ته دې وړي. د موبایل د سکرین رڼا حق حیران او په سوچونو کې ډوب کړی وم چې د ملګرو له ډلې مو یو غږ وکړ چې استاده، هغه سندره که د ملنګ جان بابا ووایه. ته د ناست په خوب ویده وې، ما ژړل. ته بې غمه اسوده وې،
ما شړل. همدا کرښې به له خلاصې نه وي چې د موبایل سکرین مې رڼا وکړه. کله مې چې وکتل د حنا پیغام راغلی و. زر مې د پیغام بکس خلاص کړ. د حنا پیغام مې وکته. لیکلی و: سلام احمده، بخښنه غواړم. کور کې مو میلمانه ډیر وو. هیڅ موقع مې پیدا نه کړ چې پیغام درته وکړم. شپه ناوخته ده، کیدای شي ویده به اوسې. کله مې چې پیغام وکته زر مې ورته پیغام وکړ: مالې اوس ویده نشي، انتظار خو هسې هم رانه ډېوه جوړ کړی دی چې دا شپه پرې له بله راشي نو بیخي به خراب شم. سلام حنا، هیڅ خبره نشته، زه د انتظار وم. تا څه وکړل؟ پرېکړه دې وکړه؟ سخته ژړا یې وکړه. ویې ویل: د مینې په اړه مې ډېر لیدلي او اورېدلي، خو احمد ډېر خوږ او په ځای غږېږي. ځواب خو یې مثبت و. ښه حنا، اوس زه ووایه. اوس احمده، څه ووایم؟ حنا، هغه څه چې ما درته ویلي وو، هغه خبره. ښه سمه ده احمده، له نن نه وروسته زه او ته سره ملګري یو. نه حنا، د ملګرتوب خبره نه. ښه نو څه ووایم؟ هغه څه ووایه چې زه یې له مودو راهیسې په انتظار یم. احمده، نه پوهېږم ته کومه خبره ښایې. ځه ته یې اول ووایه، بیا یې زه وایم. سمه ده؟ نه حنا، ته یې ووایه. ما خو له اوله درته څو ځله وویل، اوس یې ته ووایه. احمده، په فکر وکړه. ومې ویل: نه حنا، ووایه. احمده، جان اورم، مینه در سره لرم. خو احمده، له همدا اوسه یې درته وایم چې لومړی ځل دی چې مینه کوم. کاش ته د هغو انسانانو له ډلې اوسې کوم چې ما غوښته. حنا جان مې، زه چې تر څو ژوندی یم تر څنګ به د لکه یو غر ولاړ یم. ستا خوشحالي او هیلو ته دې رسول به زما ستر هدف وي. ستا خوشحالي زما خوشحالي ده. کاش همداسې واوسې. تر پایه زه هم پښتنه پیغله یم. له تا پرته به مې زړه کې بل څوک ځای نه کړم، او هیڅ وخت به مې د خپل احمد سترګې چاته ټیټې نه کړم. حنا قربان، یوه خبره. کومه خبره؟ حنا، په لومړي ځل مې چې دکان کې ولیدې او ستا ښکلی غږ مې واورېده، باور وکړه سخت وارخطا شوی. که دې فکر شوی وي د 10 روپو کورکمان په ځای مې د 50 روپیو کورکمان درکړی و. هو، په یاد مې شي. زما درته فکر و چې سخت زر زر دې لاس وځو، د چادرې لاندې مې درته پټ پټ خندل. زه پوه شوم چې وارخطا یې. خو احمده، لومړی ځل مې و چې یوازې ځان خرید لپاره ښار ته راغلی وم، هغه هم له پوهنتونه راتلم. د تر لور مې هماغه رابعې زنګ کړی و چې کریم راوړه او کورکمان هم. هو والله، وارخطا خو وم، خو ما ډېر کوشش کوه چې ته راباندې پوه نه شې. خو تا د خندا خبره وکړه چې تا پټ پټ راپورې خندلي، ما نه یې لیدلې. تا لکه د ملا لور ځان داسې پټ کړی و چې توبه توبه. ښه حنا، اوس نو راته رښتیا ووایه چې کور مو چېرته دی؟ احمده، دروغ او رښتیا یې له کومه شول؟ له اوله مې درته ویل چې کور مو لغمان کې دی او ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي کې یم. ښه بدرنګې، دا بدرنګه دې چاته ویل؟ خپلې زندګي ته مې. احمده، دا زندګي لب کې څوک شوه؟ لیونۍ، تا ته مې ویل. ولې ته مې زندګي نه یې؟ احمده، خندا مې ما، د کور کې میلمانه دي، هسې نه د چا راته پام شي. احمده قربان، کور کې مو میلمانه دي، هغوی سره څو شېبې کښېنم او بیا ویده کېږم چې سبا سهار وخته بیا پوهنتون ته ځم. اجازه ده ژوند مې، او زندګي مې، زه ویده شه. خو چې سهار پوهنتون ته تللی ما هم راویښ کړل چې تمرین ته لاړ شم. سمه ده ژوند مې، چې سهار تللم له خوبه به دې زه راویښ کړم. سمه ده، زه په تمه یم. د اوس لپاره ځان پام کوه. سلام، سهار په خیر. له خوبه خو راویښ شوی نه یې؟ تا ته وایم، ځواب راکړه. احمدو، ځواب راکړه. اوف، دا نو څه رقم خوب دی؟ د حنا له لوري ډېر پیغامونه راغلي وو.
اخري پیغام په غږ راویښ شو. سترګې مې له خوبه ډکې وې. یو خو چې په ژمي کې له خوبه راویښ شي، پوره نیم ساعت به په حال نه وي سړی. زم زنګېدلی له خوبه راجګ شوم. حنا ته د دې پر ځای چې ولیکم. هو حنا، ورته مې لیکلي وو. هو پلار جانه، راویښ شو. ځکه هره ورځ پلار راویښولم. له اوږدې خندا وروسته یې لیکلي وو. زندګي مې لکه چې اوس هم په خوب کې. ته دې پیغام وګوره چې څه دې لیکلي. د حنا د پیغام په لیدو مې له سترګو خوب والوته. خپل پیغام مې وکته. په خندا شو. ورته مې وویل هو واله، په خوب کې وم، ځکه مې د حنا جان پر ځای پلار جان لیکلی. هېڅ خبره نشته. هله نو چمتو شه چې لمونځ قضا کېږي. تمرین ته به هم ځې. یو خو زه راویښ شوی نه. قواره ګک مې په ما دې هم ناوخته کړه. ښه ښه پلاره، سمه ده. احمده څنګه شو؟ لمونځ دې وکړه؟ احمده ځواب راکړه. څه شوې احمدو؟ بیا ورک شوې؟ دا یم، نه یم ورک شوی. لمونځ مې کو. درشه، دا د حرکت کوم، ته هم روان شه. سمه ده بدرنګې. ای احمده، دا بدرنګ راته مه وایه. دومره خو بدرنګه هم نه یم، لکه څومره چې ته راته هر ځل همدا بدرنګه او بدرنګه وایې. اوف، د نجونو دغه کارونه دي نو. سهار وخته کې دې نازونه شروع کړه. مړه قوارې، له نازې درته وایم. ای بدرنګې، په لاره لاره راته ځواب راکوه. هسې نه څوک دې ونه تښتوي. نه قواره ګک مې، ته بېغمه شه. ښه سمه ده، په خیر ورسېږې. احمده، دا ځل له کور څخه مې حرکت وکړه. رکشه کې تر چوکه پورې ځم. هلته بیا د پوهنتون موټر راسي. اوف احمده، دلته د عبدالله په چوک کې په تم ځای کې ولاړ یم. له یوې خوا پوهنتون ناوخته دی او له بلې خوا دا د پوهنتون موټر اوس ورک دی. حنا، ته پیغام کې خپل احوال راکوه. که مې وخت پیدا کړه د تمرین په وخت کې دې هم پیغام ګورم. د اوس لپاره ښه وخت، لږ انتظار وکړه، موټر به راشي. زه همدا د کلب ته ورسېدم. په ځان پام کوه. خو ژوند مې کوی د تر زامنو ته مې زنګ وښم. ننګرهار پوهنتون کې دی او هره ورځ له لغمان څخه موټر کې ځي او راځي. که وایي هغوی به دې راوړي له ځان سره. نه احمده، که بله ورځ تللم بیا درته وایم. ښه سمه ده، زه به دې شمېره ورکړم. ډېر ښه هلکان دي. یو یې شریعتو پوهنځي کې دی او بل یې ژورنالیزم کې. که څه خبره یا کار بیا ورته ووایه. سمه ده، ورې کړه چې زنګ یې وکړه ورسره به اړیکه کې شم. سمه ده زندګي مې. احمده، دا د موټر راغی، ترې تمرین وکړه، زه احوال درکوم. زه په تمرین کولو بوخت شوم. خو حنا د لارې ټول حال راته په پیغام کې لکه د ورځنۍ کارمنده چې وي او د پیښې له ځایه راسره غږېږي. وخت په وخت لیکل. احمده، دا د عزیز خان کس ته ورسېدو. دلته د ارواښاد ګل پاچا الفت مکتب ته څنګ کې دا له خلک ولاړ دي او د خلکو پر مخې لاره بنده کړې. د صبر. زه پوښتنه وکړم څه خبره ده؟ احمده، د خلکو په وینا په دې سیمه کې د ناپېژاندو کسانو لخوا د دې سیمې خلک او د لارې موټرونو په غیر قانوني ډول تلاشي کېږي. نو ځکه خلکو لاریون کړي او لارې د خلکو پر وړاندې بنده کړي تر څو غږ حکومتي چارواکو ته ورسېږي. نو ځکه موږ هم په ډېرې سختۍ له دې ځای څخه راتېر شو. احمده، زه پوهنتون ته ورسېدم. کله چې رخصت شم بیا خبرې کوو. په ځان دې پام کوه. ژوند مې. کله چې له تمرینه خلاص شو د حنا ټول پیغامونه مې ولیدل. ځینو ته مې ډېر وخندل. د مینې سلسله روانه وه. پیغام کول او ځوابول مې لکه دنده داسې عادت شوی و. ای بدرنګې، اوس خو به دې غوسه سړه شوي وي. احمده، توبه توبه، ما کله غوسه کړې؟ نه، بیا دې د ملایانو پېښې شروع کړې. توبه توبه، داسې نه وایم چې تا غوسه کړې ده. ما ویل د زنګ وهلو اجازه خو راکړه. اوس هم خبره سره یوه ده. په دا پیغام کولو مې نور د موبایل د بټنو رنګ ختم کړه. زما او د حنا مینه خوږه او یوه پاکه مینه وه. په کم وخت کې به سره ډېر خواږه او له مینې ډک پیغامونه کول. په ډېرې مینې لیکلي وو. جان جان، ولې نه؟
د پیغام په لیدلو سخت خوښ شوم. زر مې پسې زنګ وکړه. سلام حنا. ښه ګرانې؟ هو احمد ومې. ښه یمه. ته څنګه؟ ښه. مور جانه دی، پلار جان دی، ورونه دي، ټوله کورنۍ ښه ده؟ مننه، ټول ښه دي. لیونۍ، ستا غږ چې واورم هر څه مې هېر شي. مور جانه دی، ورونه دي، نورې خویندې ټول ښه یاست؟ هو رښتیا. هغه رابعه څنګه ده؟ د هغې احمد لرې؟ شکر، ټول ښه دي. رابعې تېره ورځ زنګ کړی و. څو شېبې ورسره وغږېدم. داسې نه غږېده چې څه خبره به وي، انشاءالله چې خیرت به وي. ته ترې پوښتنه وکړه که زما اړوند کوم خدمت و، بیا حتما ماته ووایه. احمده، تا مخکې وویل چې ستا د غږ په اورېدو مې هر څه هېر شي. هو، همداسې ده والله. خو احمده، هغه د مشرانو خبره دې نه ده اورېدلې چې عاشقان وړانده او کاڼه وي چې خپلې مینې ته مخامخ شي، بیا نه څه ګوري او نه څه اوري. یاره حنا، که رښتیا وایم د دې مشرانو خو ولاکه یو خبر هم پاتې وي. وایم رښتیا ویل، لکه څنګه چې دې وویل همداسې ده. زه چې کله له تا سره پیغام کوم بیا مې هر کار هېر وي او غږ خو داسې هم کانې کړي دي. نو ای بدرنګې، که سبا وشو د جمعې ورځ ده، دوکان ته نه ځم. که وشو نو تر د کور په بهانه لغمان ته درځم. که کېږي ته هم په کور کې بهانه وکړه، په ښار کې به سره وګورو. نه احمده، ته اوس مه راځه، کومه بله ورځ راشه. ممکن زه ونه شم کولی چې درشم، ځکه په دې ورځو کې مې هسې هم کور کې له ورونو سره اړیکې خرابې شوي، هسې نه امید څاري او پوه شي راباندې. ای بدرنګې، هېڅ خبره نشته، زه یم، هېڅ مشکل به انشاءالله نه جوړېږي. احمده، ومې ویل مه راځه، ځکه مړه هم یم، په هغې دنیا ستا یم. نو تلوار څه ته کوې؟ سمه ده حنا، زه درتلم. ما ویل بیا ګیله ونه کړې چې راغلی وې او ما ته دې ونه ویل. سمه ده، دا خبره دې منم، خو احمده زما ومنه، مه راځه، حالات خراب دي، خدای مه کړه لاره کې څه در باندې ونه شي. ښه سمه ده حنا، دا چې ته ټینګار کوې نه درځم. احمده، که ته وارخطا یې چې زما څېره ووینې، ټول همدا اوس درته وایم چې ښه په مړه خېټه بدرنګه یم، نه لیونی. د بدرنګتوب او ښځتوب خبرې پکې له لږ مخه راغلې. ما درته له اولې ورځې ویلي و چې د یو انسان لپاره تر ټولو ښه ښایست د هغه اخلاق او صداقت کېدی شي. او بله دا چې زه چېرته داسې شهزاده یم. نه، ما ته زما احمد له شهزاده هم زیات ښایسته دی. پام، بیا دا خبره ونه کړې. زندګي مې ملنډې مه وهه. نه احمد ومې، ولې ملنډې وښم؟ همداسې ده که نه؟ ښه چې ته وایې سمه ده نو پلاره. ښه حنا، سبا لغمان ته نه درځم، که وشو کومه بله ورځ به درشم او سره به له نږدې وګورو. بلکل همدا خبره دې سمه ده احمده. ګرانې، شپه ناوخته ده، ستاسو هم مېلمانه دي، هسې نه څوک در باندې پوه شي. او زما ډېر خوب راغلی، که ستا اجازه وي زه به خوب کولو ته ځان چمتو کړم. هو احمده، هغه مورنۍ نیا مې راغلې ده، ورځم چې څو شېبې ورسره کښېنم چې بیا سختې ګیلې کوي. او هغه بله خواصې هم هره دقیقه راپسې وي او څاري مې. ښه شپه، ژوند مې.
کله چې د حنا له لوري اړیکه پرې شوه له ځان سره مې فکر وکړ چې حنا ولې زما د لغمان په تګ د نه راتلو ټینګار کوي او ولې دومره وارخطا وه. په همدې فکرونو کې خوب وړی وم. خو کله چې سهار وخته له خوبه راپاڅېدم لغمان ته مې د تګ تکل وکړه تر څو د حنا د ټینګار او وارخطایي لامل معلوم کړم. له کوره چې ووتلم حنا ته مې په پیغام کې ولیکل: سلام حنا، زه لغمان ته درځم، ښار کې به سره خبرې وکړو. شیبه تېره نه وه حنا پیغام وکړه. د تېر په څېر بیا هماغسې ټینګار کو تر څو زه لغمان ته لاړ نه شم. خو دا ځل مې هېڅ د هغې خبره ونه منله او لغمان ته مې حرکت وکړه. اتا ته مې زنګ وکړه. هغه ته مې وویل چې کور کې وچې زه لغمان ته تر کره مې لاړم. اتا مې کوچنی ورور پلار ته خو مې زنګ کولی نه شو ځکه هغه ډېر وخت زموږ په تګ لغمان ته یوازې ټینګار کو چې لاړ نه شو. همداسې روان شو. کله چې لغمان اډې ته راورسېدم ډېر ځله مې زړه کې همدا خبره ګرځېده چې لاړ شم یا نه. خو بل ډول فکرونه مې ذهن ته راغلل. کله به مې ویل چې کیسه څه ده؟ آیا حنا له ما سره مینه نه لري یا کومه بله خبره ده؟ همداسې فکرونه مې ذهن ته راتلل. زه همدې فکرونه کې وم چې یو لغماني ډریور مې تر څنګ راغی. پوښتنه یې وکړه: وروره لغمان ته که ځې مخکې سیټ را سره خالي دی، راځه، فقط یو کس ته ضرورت دی او نور په خیر روانې کړو. ما ور زیاته کړه: استاده هو لغمان ته ځم خو موټر کې یوازې ځم، مطلب دربس. په خندا شو. د سترګو په بغلونو او تندي کې ګونځې د ورکې خندا له امله را پیدا شول. په خواږه او بخښنې لهجه یې وویل: وروره ډېره بخښنه غواړم، زموږ ډریورانو همدا کار دی چې یو کس سم نه وي او یې روان دی. زیاته بخښنه غواړم، ما سره نوره سورلی نشته، که وای دواړه به دربس لاړ شو. د ډریور محمد څهره او خبرې زښتې خوږې را باندې ولګېدې. په مسکانده څهره مې ورته وویل: استاده ډېر ټوکې. بیا یې په کړس کړس وخندل. لاس یې پورته کړه. پنجه یې په کلکه زما په پنجه کې ووهله. داسې فکر مې وکړه. ما ویل: لکه له مخکې مې چې ښه پوخ انډیوال وي. ویلې څه وکړو، روزګار جوړ نه دی، مجبور یو چالاکي وکړو تر څو 100 روپۍ کار وکړو. په دې خبرو راته لا ګران شو ځکه زه خپله د خپلې غریبۍ له لاسه د هندو شګرد شوی وم او همت مې کوه چې خپلې کورنۍ ته 100 روپۍ وګټم. ورته مې ویل: ښه کوې استاده، خو لنډه یې دا چې خبر مو سره وکړه. سړی ډېر ځان طبیعته و. په 400 روپۍ مو سره خبره خلاصه کړه. د موټر په طرف یې روان شو. سپینه کورله یې درلوده. کله چې موټر کې ورسره کېناستم اول مې ترې د ټیپ پوښتنه وکړه. ورته مې وویل: استاده ایا ټیپ لرې چې یو نیم دانه سندره خو سره تر هغسې واورو؟ شوخ مزاج استاد وویل: ولا وروره اوس ورسره یو ځای ناست یو، څه به درته در ووایم، ته هم ځوان یې، د چرسي سړي موټر دې وي او هغه د اوپر والا ټیپ ونه لري. اوهو استاده ته خورا د کار سړی، مطلب یګان سګرټۍ هم وښي. هو ولا وروره. موټر ته یې حرکت ورکړه. کله چې لارې ته سیده شو خپل موبایل مې راوایسته. د ټیپ بلوتوت مې آن کړه او د خپل غټ موبایل بلوتوت مې ورسره ونښلو. د سندرو ځای ته لاړم. د استاد سلیم مروت سندره د لیست په سر کې وه. ایسته مې اول هماغه چالان کړه. زما په فکر د افګار بخاري صاحب کلام و. خو یو بات مې لا تر اوسه په ذهن کې شته ده چې ویلي و. هغې ته ووایي چې یو ځل دې په بام وخیږي، په ځان قدر یم چې ساه مې په ارام وخیږي. لوډ سپیکر اواز ټیټو. لاس مې ورک کړ. اواز مې ورته 40 ته پورته کړه. استاد ارام جیب ته لاس کړه او د سګرټو له ډبې ډک سګرټ راوایسته. فکر کوم له مخکې ډک کړی و. اجازه یې راڅخه واخیسته. ما ورزیاته کړه: استاده راځه پرې، موږ به هم در سره یو لوګی ووهو. سګرټ مو په ګډه ووهه. خو سړی راته ښه پوخ عملي ښکاره کېده ځکه ما څو لوګي ووهل او هغه د ظالم بچي تر اخره راکش کاوه. موټر په لوګیو کې سخت پټ شو. زر مې د موټر شیشې ښکته کړې تر څو لوګی بیرون له موټره ووځي او داره کې د امنیتي کسانو پام تر موږ نشي.
د افګار صاحب غزل مو د سلیم مراد په غږ لا فکر په بله کړه. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. استاد له ما پوښتنه وکړه: ځوانه خیرت خو دی، څنګه به د شین سر لغمان ته روان یې؟ سر مې لکه بللی جوارګر ور وخوځو. په ستړي او ټیټ غږ مې ورته وویل: خپلوان مې هم لغمان کې دي. خو استاد کیسه ډېره اوږده کړه، خو لنډه به یې درته ووایم چې په یو نه لیدلي بشر مې زړه بایللی. نن مې اول ځل دی چې د ترونو د کور په بانې د هماغه نجلۍ لیدو ته ځم. زیر زیر یې راوکتل. د وتخیلو په لهجه یې وویل: خدایه له اسمانو دې جار شم. په خندا شوم. ورته مې وویل: استاده ته هم وتخیلې؟ هو وتخیل یم، خو ته څنګه پوه شوې؟ زما مور د لغمان له وتخیلو ده او پلار مې د لغمان له مساخیلو څخه دی. خو د ترونو کورونه مې په مرکز ګلکاریو کې دي. د پلار په وینا مې زموږ نیکونه اصلا د لغمان له ازبین څخه دي، خو له پخوا دلته راغلي او اوس تذکرې هم د همدې ځای په نوم اخیستې دي. که استاده ووایم، پلار مې وایي چې مساخیل، جبارخیل، سحک همداسې پسې نور قومونه اصلا د احمدزي قوم پورې مربوط دي. ممکن تا ته هم څه ناسم معلومات وي. ستا خواستې هم همدې ځای کې کور دی. خپلې مخې ته یې کتل. په غرق د بېخودۍ حال کې وم. غږ هم لږ لږ زما تر غوږونو راته. سم نه پوهېدم چې څه وایي، خو دومره پوه شوم چې ویې ویل: والله وروره زه سهار خپل کار پسې راوځم او ماښام ځم. په خدای که مې د خپل قوم په اړه معلومات وي. د موټر شټرینګ ته یې په زوره ډب ورکړه. سر یې پورته ونیو او په زوره زوره یې وخندل. د درونټې تونل ته چې کله راورسېدم، خپل کوچنی ساده موبایل مې راوایسته. حنا ته مې پیغام وکړه: حنا یو پوښتنه وکړم؟ حنا زر جواب راکړه: راځه لاره کې. حنا زر جواب راکړه: حنا زر جواب راکړه: زه لاره کې یم. اخوا بیا زما شمېره کارت کوي. سلام احمده. احمده دا خبره له کومه شوه چې ته د پوښتنې کولو لپاره له ما اجازه اخلې؟ ما کله ته منې کړی چې له ما مه پوښته؟ حنا زه په تا ډاډه یم، خو ویلي ښه وو. زه نن ستا له اجازې پرته در روان شم. ما ویل: هسې نه، په تا به ده ولګېږي. توبه توبه، وایه څه دې ویل؟ حنا ته ولې زما په راتګ دومره وارخطا شوې؟ او هر ځل له پرون راهیسې همدا ټینګار کو چې زه باید لغمان ته در نه شم. هېڅ خبره نه ده احمده، راځه ښار کې به سره وګورو. په دې خبرو تېر شه. نه حنا ووایه. زه له پرون راهیسې سخت اندېښمن یم. که یې ووایې ممکن زړه مې لږ ارام شي. احمده تر دې دمه مې درته نه ویل. ما ویل زه دې تر څنګ نه یم، ته به راته ډېر ځورېږي. نه 3-4 ورځې کېږي سخته ناجوړه یم. اوس مې هم شدیده تبه ده. پرون چې تا د راتلو خبره وکړه، هماغه شېبه مې هم په خپلې کوټې کې په بستره کې پرته وم او سیروم مې لګولی و. د حنا په دې خبره مې له مخ رنګ وتښتېده. زړه مې سخته درزه شروع کړه. ما د پیغام خونه کې لیکل کول چې ډریور راغږ وکړه: ځوانه څنګه دې ساه ښکته پورته شوه؟ په ټکني غږ مې ځواب ورکړه: هېڅ خبره نه ده استاده، بس هسې یوې خبرې ته ورخطا شوم. ته د مخکې ته ګوره، انشاءالله خیرت دی. حنا ته مې زر زر په ویرجنو الفاظو داسې ولیکل: ای قوارې ولې دې مخکې دا خبره نه کوله؟ ما ورته اوله ویلي و چې هره سخته کې به یو بل تر څنګ یو. احمده دا خبره دې منم، هو ویلي مو، خو په تا مې خفګان نه وپېرځو. ما ویل زما مې خپلې ناروغۍ ته خفګان شي او څه به ستا غم شي. زه به دې تر څنګ نه یم او ته به راته ځورېږې. خو احمده اوس چې دې حرکت کړی کومه خبره نشته، راځه زه په کور کې بانه وکړم او ښار کې به د څو شېبو لپاره سره وګورو. سمه ده حنا، لږ ته زیاته بښنه غواړم. تا له اوله د خپل ناروغۍ په اړه ونه ویل او ما ډېر ټینګار وکړه. زیاته بښنه غواړم ژوند مې، خو که وایې زه به در نه شم. کومه خبره نه ده، خدای دې تا ښه کړي، بیا به سره وګورو. نه نه احمده کومه خبره نشته، په مینه کې هر څه راځي. ته راشه کله چې ښار ته نږدې شوې، پیغام
بیا زنګ وکړه، زه درځم. سمه ده. نجي ګرومي، زه کس سره نږدې یم. دلته مې شمېره هم کار نه کوي، اندان 1% دی. ممکنه خوا کار ونه کړي تر څو مې چې پیغام پوره کړ. فون مې انتن ورک کړه، څو ځله مې ګول کړه او بیرته مې چالان کړه، خو کار نه کوه. زما پیغام هم ونه رسېده. ډریور ته مې مخ ورواړو. استاده، څو دقیقو په مرکز ورسېږو؟ ولا داسې خاص معلومات نشته، روان یو. ته هم ناست یې او زه هم ناست یم، خو که غالبا خبره وکړو 1 ساعت کې ورسېږو. ښه خو استاده که لږه بیړه وکړې منو دوی به دې شم. سمه ده، خدای دې خیر کړي. سوړه سویلۍ مې وکړه، د لاس ګوتې مې په تندي راکش کړې. د ټیپ غږ مې لږ ټیټ کړه. زړه مې بېسرو، لکه ستړی مسافر چې له قافلې پاتې وي، دومره ستومانه. د کرن خان په خواږه غږ دغه سندرې ته ډوب فکر وړی وم. راشه وګوره چې سرې سترګې مې نم دي که نه دي، په ګریوان مې اوښکې څاڅي چې د غم دي که نه دي. همدا سندره له خلاصه نه وه چې ښار ته نږدې شو. حنا ته مې وویل، حنا زه ښار ته نږدې شوم، خو ګرانې بیا درته وایم مه راځه، کوم مشکل نشته. نه زه درځم، ته څو شېبې د عبدالله په چوک کې تم شه. د حنا له وینا سره سم په عبدالله چوک کې ودرېدم. له موټر ښکته کېدو سره سم مې د مشر تر زوی ولیدم. د موټر د کرایې ورکولو یې سخت ټینګار وکړ. څو ځله مې د هغه لاس ونیو، خو نه یې منله. خو منې مې کړه او خپله مې کرایه ورکړه. پخواني خلک ټپه کوي، مینه په تلو راتلو زیاتېږي. کله راځه کله به زه درځم مینه. احسان همتیار مې د مشر کاکا په زامنو کې 2یم زوی دی. د ننګرهار پوهنتون په شریعت پوهنځي کې محصل و. تر ډېره به زموږ په کور کې میلمه کېده، نو ځکه سره خواږه وو. موږ به چې کله هم لغمان ته تللو، یا به مو همده ته یا د اما زوی مې پسرلي جان ته زنګ و، او په ګډه به مو یارانو او تر زامنو سره تر نیمو شپو بنډار کوو. د سړک په غاړه مو سره ښې کلکې غاړې ورکړې او په ولاړو مو سره ښه روغبړ وکړه. زه وارخطا وم چې اوس دې په مخ کې حنا رانشي چې بل شرم جوړ نشي. کلک نښتې و چې ورسره لاړ شو. په زیاتې بهانې مې ورته وکړې. ورته مې وویل چې دلته مې ښار کې ملګری دی، هغه ګورم او غرمې ته درځم. په همدې خبرې سره یې پرېښودم او لاړ رانه. په تلو کې همدا ویل چې زه درته په انتظار یم، وخت ته راشه چې بابا صاحب زیارت ته هم لاړ شو. له شا مې پسې وخندل. د خندا لامل مې دا و چې کله کله به مو په همدې خبرې کور کې غږېدو چې لغمانان چکر لپاره هم زیارت ته ځي. هر اختر به چې موږ لغمان ته لاړو، نو دوی به موږ ته چکر همدې بابا صاحب ته راکړو. نو ځکه مې پسې خندا راغله. تر ډېره ځایه مې پسې وکتل چې هسې نه ومې نه ګوري. فکر مې هماغه ته و چې موبایل مې لړزه وکړه. زر مې وروکتل، حنا لیکلي وو: احمده کوم ځای کې ولاړې؟ جانو ګک مې همدې چوک کې یم، دا وخاني چې دي همدلته یم، د ښاروالۍ په مخامخ. ښه صبر شه، زه دا در ورسېدم. شیبه تېره نه وه چې یوه هندي رکشا مې په سترګو شوه چې یوه دنګه د تورو جامو والا نجلۍ ترې راښکته شوه. په بار مې ور وکتل، اخوا دیخوا یې وکتل او زما په لور روانه شوه. لومړی ځل مې و چې یوه نجلۍ سره لیدل کوم، په هېڅ نه پوهېدم. زه هم د همدې په لور روان شوم. کله چې سره نږدې شو، له څنګه مې همداسې بې خیاله تېر شوه. تر شا یو کوچنۍ نجلۍ هم روانه وه. ځان سره مې وویل چې احمده بچو، لکه چې شاید غلط کړی، او بیا خو همدا حنا ده، ځکه قد او د لارې تګ خوی سره یو شان دي. خو بچیش دا نجلۍ ورسره څه کوي؟ هسې نه خپله لورې نه اوسي. اوف احمدو، بیړۍ دې غرقه شوه، لکه چې په واده کړې اوښتی. ګچ ګول و. حنا پیغام وکړه: ولې ولاړې؟ ور زیاته مې کړه: ای بدرنګې، کوم ځای کې؟ زه خو دې نه ګورم، چېرته یې؟ قوارې دا تر څنګ دی چې د تورو جامو والا نجلۍ تېره شوه. همدا زه وم که نه؟ توبه
ښه دا ته وې؟ هو که نه؟ ولې؟ هېڅ نه، د غوا لورې. خلک خو ستړي مشي وکړي، ته خو همداسې تېره شوې، څه بلا یې؟ ساده ګک مې مالې هسې نه، کوم څوک مې تر شا راشي، ځکه خو همداسې تېره شو. راشه، در دغې څنګ ته د خانې شاته ولاړه یم. ښه درغلم. هغه وړه نجلۍ دې څه کېږي چې در سره ده؟ اوف احمده، دا وخت د پوښتنو دی، زر راشه بیا درته وایم. ښه پلاره، نو غوسه ولې؟ خو دغه دی درغلم. ای احمده ته مخکې شه، زه درپسې یم. هغه مخامخ هوټل کې به سره کېنو. سمه ده راځه. حنا سره په چوک کې یوې جوس خانې ته لاړم. 3 د ام جوسونه پر میش مې ورکړه. د جوس تر راوړلو مې حنا سره ډېرې خبرې وکړې. دواړه لاسونه مې ورته کلک نیولي وو. سختې تبې نیولې وه، خو په مخ یې چادري خوره کړې وه. خو کله چې کارکوونکي جوس راوړه ورته مې وویل، د ملا صاحب لورې چادري خو دې لرې که. میا دې ورته زړه تنګ کړه، هسې نه مړه شي اوس. کله چې حنا له مخه چادري لرې کړه حق حیران شو. د خولې مې هېڅ خبره ونه وتله. ځان او زړه مې دواړه پر پیدا شول. یو پخه سړه څړیکه مې په بدن تېره شوه. رنګ مې هماغه نه پاتې. په خپلو غټو غټو سترګو مې د حنا په غنم رنګه څېره کې مې خپلې هیلې ولیدې. هېڅ مې پام نه راتله چې درې دومره بختور اوسم چې حنا غوندې یو انسان دی زما د بینې پر ورځې او شپې سبا کړي، او زما غم دی خپل غم وګڼي، او زما خوښي دی خپله خوښي وګڼي. ما لکه یو کلیوال چې ښار کې نوی شی وګوري او په لیدو یې په فکر کې پاتې شي، کټ مټ همداسې شوی و. هېڅ نه پوهېدم چې څه ووایم. زما پلان دا و چې زه د حنا تر مخ باید عادي حالت کې اوسم، ځکه په لومړیو کې به رښتیا یادونه کړې وه چې احمده ګوره، په مینه کې یو خطا چې وروسته سړی ډېر پښیمانه کوي، هغه دا چې مقابل لوری په دې پوه شي چې ګواکې ته ورپورې خپل زړه تړې او بغیر له هغه هېڅ ژوند کولی نه شي. نو زما خبره ذهن کې وه چې حنا ته باید عادي اوسم، تر څو همدا فکر ونه کړي او سبا غرور ونه کړي. خو نه پوهېږم چې ولې مې هغه هر څه هېر شول. د حنا په لیدو بیخي بلې نړۍ ته تللی وم. ذهن مې سخت زر زر د ډېرو کلونو مزل یو څو شېبو کې رانځور کړ. د حنا په سترګو کې مې ډېر څه ولیدل: واده، ګډ ژوند، ماشومان او داسې پسې نور چې انسان یې تصور کله کله په ډېر اسانه کوي. حنا یو دم غږ راوکړه: احمده، لاس یې راته ژوبل کړه. څه کیسه ده؟ والکه بیخي ډوبې. شرټ مې وخ. زر مې د حنا له ګوتو خپلې ګوتې جلا کړې. منځنۍ ګوتې مې څړیکه کړه چې ومې کتل د حنا د لاس په ګوتمۍ مې خپله او د حنا منځنۍ ګوته زخمي کړې وه. بښنه مې ترې وغوښته. جیب ته مې لاس کړه. دستمال مې سره راوایسته او د حنا له ګوتې او لاس مې تاو کړه. ورته مې وویل: نه نه، هېڅ نشته، بس هسې مې خبرې ته فکر وکړه. څه شته فکر وکړه؟ نه نه، هېڅ نشته، ته کیسه وکړه که نه. اوس صحت څنګه دی؟ شکر ښه یم. ته په خیر راغلې؟ کورنۍ دې ښه وه؟ مننه، ټول ښه وو. تاسو طرف څه کیسې دي؟ والله ژوند دی، تېرېږي نو. ای قوارې، چې نه جوړه وي نو له اوله به دې ویلي وو. دا شونډو ته دې وګوره، پترې یې کړي. ما خو درته ویل چې ستا خفګان مې په زړه نه ځای ده. یوازینی لامل یې همدا خبره وه. ښه سمه ده، خو ګوره بیا داسې کار ونه کړې. سمه ده احمده. د غماس په اړه مې اورېدلي وو، خو لیدلي مې نه وو. ما کوشش کوه چې حنا ځان ته رانږدې کړم، خو په سترګو کې به یې اشاره کوله چې هغه ماشومه ډېره هوښیاره ده. په ډېرو چلونو مې د څو شېبو لپاره هغه ماشومه وایسته. حناګک مې په دواړه مخه ښکل کړه او خدای پاماني مو سره وکړه. خو په تلو کې مې د هغې ماشومې پوښتنه بیا ترې وکړه، خو هېڅ یې ونه ویل. هغه یې له ګوتو ونیوله او له جوس خانې ووتله. د جوس پیسې مې ورکړې او څو شېبې وروسته پسې ووتلم. په چوک کې مې ډېرې سترګې وغړولې، خو بیا مې هغه لوړ قد تر سترګو نه شو. په عبدالله چوک کې په یو رکشې کې کېناستم او خپل کلي ته تر کره لاړم. کلي کې مې له کلیوالو او تر زامنو سره ښه بنډار وکړه. مازدیګر اذانونه شوي نه وو چې د کور تللو تلکل مې وکړه.
زیاتره وخت به د ننګرهار لاډې ننګرهار ته نه تلم او چوک کې به موټر کې کېناستم. نن مې هم د تیر په څېر چوک ته ځان په بیړه راورسو. څو شېبې تم شو. هېڅ ډریور مې په سترګو خوږ نه لګېده، نو ځکه مې انتظار کاوه. سترګې مې اخوا دېخوا غړولې. د عبدالله په چوک کې د جامع مسجد تر څنګ ولاړم چې هماغه استاد مې تر سترګو شو، کوم سره چې له ننګرهاره راغلی و. ورمنډه مې کړه، غږ مې ورته وکړ: چټ، استاده تا ته وایم. او احمد ستړی یم شه، څنګه ورخطی وا لکه؟ مړه استاده، په چیغو چیغو دې زما ستونی په درد کړه. خیرت دی، چېرته روان یې؟ ننګرهار ته ځم. استاده څه کوې، ته نه ځې؟ ولا زه خو روان یم، راځه که نه. بسم الله کړه چې په خیر زر ورسېږو. بیا له هماغه استاد سره کېناستم. په لاره مې د حنا د ملاقات ټوله کیسه ورته وکړه. سړي ته یې سخت خوند ورکړه، خو یوه خبره مې چې په زړه کې لکه زګ ولاړه وه، هغه دا وه چې حنا ولې د هغې ماشوم په اړه راته ونه ویل. آیا هغه نجلۍ خو به یې لور نه وي؟ او یا کومه بله کیسه ده؟ لا سرخکانو ته رسېدلي نه و چې استاد جي د خپلې مینې په اړه راته شروع وکړه. ویل: احمده، له هغه خوا مې زړه کېده چې د خپلې مینې په اړه درته ووایم، خو ستا په څېره کې مې دومره حوصله ونه لیدله، نو ځکه مې ځان غلی کړ. خو زما د ورورۍ یو خبره واوره چې دا کارونه کومه ګټه نه لري. تا ته مې ځکه دا خبره یاده نه کړه. تا ویل چې لومړی ځل مې دی چې دغه نجلۍ لیدو ته ځم، خو دا ومنه چې د پخوانیو خلقو یو خبره ما له تا مخکې یو کمیس جوړ کړی. ستا کیسې ته څه ناڅه همداسې زما د مینې کیسه هم ده، لږ سره ورته والی لري. ما مخکې د کابل جلال آباد پر لاین ډریوري کوله. یو ورځ مې یو فامیل دربس کابل ته یوړ. ډېره ښه کورنۍ وه. په لاره یې را سره ډېره په خوږه لهجه چلند کو، خو ما په نه زړه ځواب ورکړ. کله چې له موټره ښکته شول، موبایل ترې زما موټر کې پاتې شوی و. زه اډه کې وم چې موټر کې مې د موبایل د زنګ غږ شو. مخ مې چې ور وګرځاوه، شاته سیټ کې د پښو ځای کې ترې موبایل لوېدلی و. راچېک مې کړه او شمېرې ته مې ځواب ورکړ. دا هماغه کورنۍ له غړو یوه نجلۍ وه. ویلې موږ هماغه کورنۍ یو چې تا څو شېبې مخکې له ننګرهار څخه راوړو. دا موبایل زما دی او ستا موټر کې راڅخه پاتې شوی دی. که ته ځای راوښیې زه به درشم، دا به د لوی احسان وي. ځای مې ورته وروښوده. زه تمځای کې ورته ولاړم. شیبه په شیبه به یې زنګونه راوښل. ما ورته په بار همدا یو خبره کوله چې زه چېرته نه ځم. که مې ستا موبایل نه درکړو نو له اوله مې شمېرې ته ځواب نه ورکړو، خو راشه، زه درته د عبدالله څلورلارې تر څنګ په فلاني تمځای کې ولاړ یم. کله چې راغله او زما صداقت یې ولیده، زه ورته ډېره مننه یې کوله. موبایل مې ورته ورکړ. په شیریني کې د پیسو د راکولو وړاندیز وکړه. ما ورته وویل چې دا پښتونولي نه ده چې زه د ستا موبایل تا ته در وسپارم او په بدل کې له تا پیسې واخلم. دا ته او دا د موبایل. زه لاړم، خدای په امان. کله مې چې موبایل ورکړه همداسې تر روان شوم. نو شی راپسې غږ وکړه، د شمېرې غوښتنه یې وکړه. په زړه مې ډېرې خبرې تېرې شوې او خپله شمېره مې ورکړه. مازدیګر قضا به و چې زنګ یې راووښه. سخته خوږه غږېدله. وکه احمده، رښتیا ووایم، زما له نجونو سره دا کیسې او اخوا دېخوا معاملې خدای راسي که خوښې دي، خو نه پوهېږم چې دې نجلۍ ته مې څنګه دومره حوصله کوله. خو وروره، زه به دې سر په درد وم. له همدې ټلیفون به لامړې مو اړیکه بیخي سره کلکه شوه. همدا ستا په شانې زه هم د لیدو لیوال وم. زړه کې به مې تل همدا کیسې تېرېدې چې کله به سره جوړه چکر ته لاړ شو. خو په دې خبر نه وم چې مینه اول سړی باچا کړي، د ملنګۍ کچکول بیا وروسته ورکوي. یو ورځ یې زنګ راوکړ چې نن ماښام زه او ته باید سره وګورو. زه لغمان کې وم. په موبایل مې ترې ډېر وپوښتل، خو هېڅ خبره یې نه کوله. ویل یې له نږدې چې راغلې زه او ته به سره خبره وکړو. کورنۍ مې هم خبره نه کړه او په سره غرمه د کابل په لور روان شوم. مازدیګر ماښام به و چې ښار ته ورسېدم. زنګ مې ور وکړه.
د ښار په یو هوټل کې سره کېناستو. په لومړي ځل لیدو بیخي بل ډول شو. اخوا دېخوا مې لکه غل کتل را کتل. احساس مې دا و چې فقط نوی کابل ته راغلی اوسم. سوړ اسویله مې وکړه. له ځان سره مې ویل احمد بچی شي، په ښه شي واوړېدې، دا خو له تا هم عشق تړی دی. خو دا سړی له هغې خوا داسې نه و چې دا څنګه داسې سټارټ دی او ډېرې خبرې کوي. زر مې په خبرو کې ور ودانګل. استاده کیسه دې هېره نه شي، زړه دې څه دی؟ یو سګرټ نه مخکې راباندې. زما پلان دا و ما ولې سګرټ په څښلو کې که ترې دا کیسه سبیل مړې هېره شي لږ به مغز ارام شي. خو د هغه نجلۍ په اړه په فکر وکړم. د دروانټې بند تر څنګ د سیند تر غاړې کېناستو. ما ویل زه شکر شی تر هېر شو. خو د ظالم بچي په لاسونو سګرټ ډکه او په خوله یې کیسه بیا شروع کړه. احمد وروره، خو ته باور وکړه چې الله یې حسن ورکړی و چې مه کوه پوښتنه. خو راځم زما خبره ته چې هېڅ ګټه نه لري. اخر وی کول قسم کې خپله کړې. که درته ووایم چې دا ښکلي نه دي، دا ټول بې وفا دي، خو بیا به هم باور نه کوې. خو څه مخامخ به در معلومه شي. بیا به زما دا خبره در یاده شي، خو وخت به تېر وي. ښه استاده کیسه دې پاتې شوه. څه وشول چې نجلۍ دې وکته؟ هو رښتیا کله چې هوټل کې سره کېناستو په خبرو کې له سترګو اوښکې روانې شوې. ویلې چې پلار مې ما د تر زوی ته ورکوي، لا څو ورځې کېږي هغوی موږ کره جرګې ته زما لپاره راځي او زما له تا سره مینه ده. زه خو له هغو سره واده نه کوم. ستا پرېکړه څه ده؟ هغه د چا خبره له یو خوا ډانګ له بل خوا پړانګ. زما کورنۍ زما د پټې مینې په اړه هېڅ خبره نه وه او دا زړه مې هم نه درلوده چې زه د پردي لور په داسې طریقه یوسم چې پښتنه ټولنه یې هېڅ نه مني. خو مجبور وم ځکه یو نجلۍ دومره زړه کوي چې له ما سره د مینې په پار له کوره اوسي. خو ورته مې ویل ګوره ګرانې، ستا د خبرې په اخره او اوله سم پوه شوم چې ستا مقصد له دې خبرې څه دی. خو یو خبره درته کوم چې دا زښتې تنګي او ننواتې لري. زه هم پښتون یم او ته هم یو پښتنه پیغله. دا چاره به سمه نه وي که زه او ته سره له تښتېدو وروسته واده هم وکړو، خو ژوند به مو هغه ژوند نه وي کوم چې زه او ته په خیال کې سره لرو. ډېرې خبرې مې ورته وکړې خو نه یې منله. ولې زه نور نه پوهېږم، هغه هلک مې خوښ نه دی. نور چې ته هره لاره کوې هغه تا پورې اړه لري. یو دم له خپله ځایه پاڅېده لکه یو جګړه مات سړی چې بل ته غوسه وي او اخطار ورکوي. هماغه ډول په تیزه لهجه وویل که هغه هلک ته یې ورکړم بیا که مې په ځان هر څه وکړل هغه به مې کړي وي. ماښام قضا مې له هغه ځایه حرکت وکړه. اډې ته نږدې مې د یو ملګري کور و. هغه کره شپې پاتې شوم. کورنۍ ته مې خبر ورکړ چې زه نن شپه نه راځم. په ژوند کې مې دا لومړی ځل و چې ملګري کره شپې ته ځم. دا مې په مینه کې لومړی کار و. ټوله شپه مې همداسې په فکرونو په ناسته تېره کړه. له یوې خوا خپلې غریبې کورنۍ ته فکر وړی وم چې پلار مور او ورونه به دا راسره ومني چې زه د د هغوی له پرېکړې پرته داسې کار ترسره کړم چې زما کورنۍ د سبا په ټولنه او قام کې ښه یاده نه شي. خو په یوازې ځان مې لویه فیصله وکړه او هغه نجلۍ سره
لاس په لاس شو. وعده مې ورسره وکړه چې دواړه به یو بل نه پرېږدو. څو ځلې د نجلۍ د کور له مخې مې ډېر روی باران وشړل. ان تر زوی ته مې هم ورته ګواښ وکړه. یو ورځ مې خپله کورنۍ ور ولیږله. کله چې کورنۍ مې بېرته راستنه شوه سخت خوښ و. ما ترې وپوښتل چې خبره څنګه شوه، خلکو هو وکړل او که نه. مور مې د نجلۍ سخت صفت وکړه. ویل زویه لا خو لومړی ځل دی، خو د کورنۍ رضا یې راته ښکاري چې هو وایي. خو ګورو بچې څه خدای ته منظور وي. سخت خوښ و. د مور خبرو مې زړه لږ راډاډه کړه. خو له ورځې زنګ را وکړه. زه لغمان کې وم. کله مې چې جواب ورکړه راته یې ویل چې 11,000 روپۍ مې تر سبا پکار دي. ما ورته وویل سمه ده، زه به یې وګورم. موږ له کوچنیوالي پلار خلکو سره دومره نه و پرېښي او نه مو له کلي ښار ته دومره تګ راتګ کوو، نو دومره اړیکه مې چا سره نه درلوده. خو دومره ملګري مې هم ښار کې نه درلودل چې زه ترې پیسې د ورځې لپاره وغواړم. او د کلي خلک خو هسې هم پولې ټک ته ناست وي. ښار کې مې دوه نږدې یاران وو. له هغوی مې د پیسو غوښتنه وکړه. هغوی ویل چې یو ورځ کې خو نه کېږي، خو که سبا بل سبا دې په کار وي نو پیدا به یې کړو. هغه نجلۍ چې کله سبا زنګ راکړو چې پیسې دې څنګه کړې، ما ورته وویل زه خو ګرانې خپله له یوې غریبي کورنۍ څخه یم. زما له وسه دومره پیسې پیدا کول پوره نه وو. نو څو ملګرو ته مې وویل. هغه ویل چې نن خو نشته، خو سبا یا بل سبا یې پیدا کولی شم. سم له لاسه یې د همدغو خبرو وروسته راته په قهرجنه لهجه وویل چې ته دومره پیسې پیدا کولی نه شې، نو ما به څه وساتې. نور زنګ را ونه وهې. زه خو څه خدای وښلی نه یم. زما زړه نو دا و چې زه دا خو مې مینه ده، پاکه خبره به ورته وکړم چې ما سره پیسې نه وي. او ملګرو مې دغسې خبره وکړه. په زغره د جواب یې سخت خفه کړم. ما هم ورته وویل چې مینه تر مطلبه شوه، دا تر منزله نه رسي. خو دا خبره واوره چې زما په ژوند دې سترې لوبې وکړې. زه به دې په ژوند کې ونه بخښم او تا ته وایم چې داسې کار بل چا سره ونه کړې. ممکن ډېر تاوان وکړې. زه خو غریب انسان یم، څه مې له وسه پوره نه دي، او څه چې تاسې غوندې خلکو سره کول پکار دي هغه مې وجدان نه مني. اوهو استاده دومره نازواني یې کړې؟ هو احمده کیسه مې درته وکړه. دا خلک وفا نه لري، نو ځکه درته وایم چې له دې کیسو تېر شه. خو که استاده یو خبره وکړم، ستا کورنۍ په تا خبره نه وه چې ته له هغې نجلۍ سره لین و دین لرې. خو زه بیا سم روان یم. هغه په ساده اصطلاح کنګرټي کار مې کړی. په تا هغه نجلۍ خبره نه وه چې ته دومره غریب یې، خو خالي ډریوري درته کتلې وه. او زما کیسه بیا ښکاره ده. هغه نجلۍ خبره ده چې زه د هندو شاګرد یم، او ما ورته د خپلې غریبۍ هم ویلي. څه ووایم احمده، ما خو درته ویل نوره ستا خوښه. سګرټونه یې له خوړې پورته کړې، څادر ته یې ټک ورکړه. په راسته لاس یې په چپه اوږه څادر واچو او موټر ته پورته شو. حرکت مو بیا ننګرهار طرف ته وکړه. نګک مسج را وکړه. احمدو چیرته یې؟ سلام ژوند مې لاره کې یم. همدا شیبه له درنټې تونل نه تېر شو. کور ته ځم. او لیونیه لا تللی نه یې؟ تا خو ویل چې زه بېرته ځم. چېرته تللی وې؟ هو ویلي مې و، خو ستا له لیدو مخکې مې ښار کې ترنه له زوی سره مخ شوم. هغه ډېر کلک شو. څو شیبو لپاره کلي ته هم لاړم. هغو بیا غرمې ته هم تم کړم. بیا مازدیګر قضا له هغه ځای حرکت وکړه. خو دا دی اوس رسېږم. کومه د اندېښنې خبره نه ده. سمه ده، خو یې قوارې کور کې خو درته کوم مشکل پیدا نه شو؟ نه هېڅ خبره نه وه. هغوی پر ما ډېر باور لري. انشاءالله هېڅ ستونزه نه ده، ته بېغمه اوسه. ښه ښه، خو یوه پوښتنه کوم. هغه ماشومه نجلۍ په اړه مې تر نه ډېر وپوښتل، خو تا ځواب را نه کړه. هغه څوک ده؟ بدرنګ و. هغه مې خورزه ده، ډېره نازولې ده. زه چې هر ځای ته ځم هغه له ځان سره وړم. ډېره خوږه نجلۍ ده، او بله دا چې یتیمه هم ده، نو ځکه پرې ډېر پام کوو. او ټولو ته خوږه او ګرانه هم ده. اوف سخت خفه کړم. ولې په پلار څه شوي؟ احمده زه به اوس درته کیسه کوم.
سړی به همې، خو لنډه دا چې پلار یې په طالبانو کې و، دنده یې درلوده. یو شپې پر اطاق چاپه شوه، جنګ شوی و او دا له څو نور ملګرو سره شهید شوی و. دا تر د مور په خېټه کې یتیمه پاتې شوه. خور مې اوس له موږ سره ژوند کوي، نو ځکه دا ډېره نازولې ده. ښه رب دې هغه وبخي. تاسو ته د زړه صبر. نجلۍ ته ډېر زیات خفه شوم. خدای دې رحم وکړي. امین امین. څه به وکړو؟ داسې ډېری ځوانان مو شهیدان شول. ډېری مورګانې بورې او خویندې کونډې شوې. د حسنا جانې په څېر داسې ډېر ماشومان یتیمان شول او د پلار له مینې بې برخې شول. خدای د هېواد کې روانه جګړه نوره ودروي او رب د امن او سوله راولي. امین. خو نه، یو خبره وکړه. ما والا کې داسې فکر وکړ چې دا د لور ده. په اول ځل لیدو یې سخت بې فکره شو. ما ویل خیر، بېړۍ مې غرقه شوه. نه قورې، زه لا وړه نجلۍ یم. سعیده له ما 2 کاله مشره چې خبره وسي. نه، ته در ډېر عمر یې، هسې د ځان ته تمه ده. استاده پام پښه مې، اوف خدایه، اخ مورې، سر مې. د دې دردناکو څړیکو له کولو وروسته پوه شوی نه یم چې څه وشول. چا پورته کړ، چېرته یې راوړی؟ هېڅ پوه شوی نه وم. په ټوله لاره کې مې سترګې خلاصې کړې نه وې. بیو شو. کله چې پوه شوم، په بستره کې پروت وم. د خونې دروازې ته مې سترګې کږې کړې. کوچنی ورور مې اتا ولاړو. له بسترې مې د جګېدو کوشش کوه چې اتا را منډه کړه. په سینه یې زور کړم او له جګېدو یې منع کړم. بېرته په خپل ځای پرېوتم. خو کله مې چې خپلې پښې ته فکر شو، ور مې کتل. پښه مې په ګچو کې کلکه تاوه. له اتا مې پوښتنه وکړه چې پر ما څه شوي. مشر تره مې د اتا په ځای ځواب راکړه: احمده زویه، ستا په شمېرې مازدیګر ماښام ما ته زنګ راغی چې د شمېرې والا ټکر کړی او د سړک تر غاړې پروت دی. زه معلومات مې ترې وکړه او ته مې بیا دلته سیتامې ته راوستې. پښه دې ماته شوې، نور خدای خیر کړی، انشاءالله ښه اوس. فکر کوم ته موټر کې چېرته تللی وې. د دې پوښتنې په اورېدو مې سترګو رپېدل شروع کړل. پلار مې هم ولاړو. څو شېبې چوپ پاتې شوم. اتا ته مې سترګو کې زیر وکتل، ځکه یوازې هماغه خبر و چې زه لغمان ته تللی یم او موږ پلار ته دروغ ویلی نه شول. ما لکه زه دروغ وایم، هسې نه. وروسته له اتا پوښتنه وکړې او یا پوښتنه یې کړې وي او هغه ورته ویلي وي چې دا لغمان ته تللی و. ما ویل هسې نه، بې باوره شم ورته. خو په سترګو کې اتا پوه کړم چې هېڅ خبره نه ده. ورته مې ویل: اوهو کاکا، یو ملګري خواته درونټې بازار ته تللی وم. هو زویه، ما ملا ماغه ځای راپورته کړې، خو د شکر ځای دی چې خدای ساتلی. مننه کاکا. پلار مې هم څو خبرې وکړې. ټول اخوا دېخوا ودرېدل. اتا ته مې غږ کړه: د غوازو دې خوا راشه. ټلیفون مې څه شو چې د ورېندار پوښتنه دې وکړه. نه پوهېږم لالا. نه دا وویل چې احمد سره جیب کې هېڅ نه و، شاته لکه چې ویستې دي. ښه، راکړه خپل موبایل دی. هن واخله، وګوره، ټولې 10 روپۍ پکې دي. شو ده، ستا خورا وخت موبایل کې پیسې نه وي. سمه ده. فقط 2 پیغامونه کوم ورته. کله چې موټر ټکر شو، څو شېبې مې سترګو کار کو، خو نور پوه شوی نه وم چې څه شوي. هماغلته په موټر کې دننه بیوشه شوی و. فکر کوم کله چې خلکو له موټره ویستلم، کوم خدای ناترسه مې له جیبه شیان پټ کړي وو. هغه پخواني خلک وایي عالم په څه دی او سید عالم په څه دی. موږ له مرګ او ژوند سره لاس او ګرېوان وو او غل ارامي شور تر نجیب ووښه. دا تا له شمېرې محنه ته مسج وکړه. پلار او ترونه مې مشوره وکړه چې راته ویل سبا سهار به حرکت وکړو او پاکستان ته به دې یوسو. نن شپه به دې د ترور خاوند ته زنګ وکړو چې سهار وخته تورخم ته راشي. د دې خبرو په اورېدو سخت خواشینه شو، ځکه له حنا پرته زه هېڅ وم. زړه او ځان مې
هغه نجلۍ پورې تړل شوی و. بیلتون یې د مای ژوند ته ورته و. هغه دا مهال ما ته اوبه ګرځېدلې وه او زه لکه ماهي وم. خو باید یو څه داسې بهانه مې جوړه کړې وه چې حنا دې پر ما پوه نه شي، تر څو زه بېرته له پاکستانه راځم. زه پوهېدم چې پاکستان کې ممکن تر ډېر وخته شمېره ترلاسه نه کړم، ځکه ملګرو به ویل چې هلته پرته له تذکرې سیم کارت نه خرڅېږي، او ما دا نه غوښتل چې د حنا تر غوښتو دې پر ما هر څه خبر شي. شپې ناوخته یې پیغام راوکړه: احمده، سلام. احمده، زموږ د یو نږدې خپلوانې کوژده ده. رابعه هم راغلې. ټول نجونې راټولې شوي او په ګډه له چمبې سره ټپې کوي. رابعه او د تر لور مې زما او ستا د مینې په اړه خبرې دي. زه د دیوال څنډې ته ناسته یم. هغوی په وار وار همدا ټپه کوي. دا پلانکی مې د لاس ګوته، دا پلانکی پکې، هغه مې کېږده زرګره. خندا مې وکړه. ورته مې ویل: نو قوارې، ته څه شي ته ناسته یې؟ لاړه شه، یو څو لاسونه خو واچوه که نه. نه احمده، بده ده. ناس خلک به څه وایي چې دا ژورنالست ته وګوره او ګډا ته یې وګوره. د حنا هره خبره یوه نړۍ سکونداره خبره وه. فکر مې همدا کوه، که زه له حنا لږ لرې هم شم ممکن ناروغي مې لا زیاته شي، خو مجبور وم باید تللی وی، ځکه زما د سر خطر تر ډېره ډېر و. خو شپې ناوخته مې ورته وویل: حناګک مې، زه سبا ممکن له خپل تر سره پاکستان ته لاړ شم. دا هغه څه کار دی، کیدای شي شمېرې مې د څه مودې لپاره بندې شي. دا خبره مې ځکه درته وکړه چې اندېښنه دې نه شي. احمده، خیرت دی؟ څه ته ځې؟ هېڅ، هسې هغه وویل راځه چکر به درکړم. تره مې بربري موټر لري، کیدای شي سبا یې څه بار کړي وي، خو دومره وخت نه نیسي. سمه ده احمده، خو که دې چا شمېره واخیسته احوال راکوه، زه به حتما په اندېښنه کې اوسم. سمه ده لیونۍ، ته مه اندېښمنه کېږه. همدې لپاره مې درته وویل چې سبا بیا اندېښنه ونه کړې. خو ته چې دا خبرې کوې، له تا به زه زیات اندېښمن یم قوارې. ښه سمه ده. خو احمده، دا اندېښنې خبره ځکه کوم چې زه بغیر له تا څوک لرم، خو یو ته یې چې زه دې په نوم او مینې ژوند کوم. مخکې که هر څه هغه فقط تا پورې اړول، او زه چې څه وم هغه ما پورې اړول. خو زه یوازې حنا نه یم او نه ته یو احمد یې. ته په دې پوه شه چې حنا اوس دوه برخه شوې، چې یو برخه یې ته بدرنګ و او بله برخه یې دا خوشبخته حنا چې تا لري. سمه ده حنا، همداسې چې تا وویل. زه هم اوس دا فکر نه کوم چې زه دې یوازې اوسم. ستا شتون ډېر ډاډ راکوي. خدای دې تا راته لري. ته دعا کوه، انشاءالله خیر به وي. سمه ده، خو ګوره ځنډ ونه کړې. کوشش وکړه چې ژر له هغه ځایه راشې. که زما منې مه ځه، ژوند مې. ستا خبره هم سمه ده، ضرور نه و چې زه دې لاړ شم. خو دا لومړی ځل دی چې تره مې رانه غوښتنه کړې. که یې ونه منم ممکن خفه شي. سمه ده، ای ژوند مې، هېڅ مې زړه نه کېږي چې خدای په من درڅخه واخلم. خو باید ویده شي چې سبا ناجوړ نه شي او لاره کې د صحت خراب نه شي. ژوند مې، ته هم ښه وایې. زه به هم ویده شم چې سبا سهار وخته ځو، او ته هم ویده شه چې سبا به پوهنتون ته ځې. اوهو، بیخي سمه ده. اوس لپاره ښه وخت او ښه خوب زندګي مې. زه د سبا له خوبه راویښوم. سمه ده، ښه شپه، ښه خوب. کله چې حنا سره مې خدای پاماني وکړه، نه پوهېږم څه وشول. یو دم مې له دواړو سترګو اوښکې را روانې شوې. له ځان سره مې سخت غلي غلي وژړل. د حنا خبرو بیخي په زړه نازه کړم. همداسې مې سر په بستر او سترګې مې اوښلنې ویده شوې وو.
سهار د حنا په پیغام را پاڅېدم. ساعت ته مې وکتل. بیخي وخت و. ناګک ته مې ولیکل: ای قوارې، لکه چې ټوله شپه دې سترګې پټې شوې نه وي. دومره وخت یې پیغام راوکړه. احمده، که رښتیا وایم هېڅ مې سترګې پټې شوي نه دي. ټوله شپه مې همدا فکر کوه چې پرته له احمده به یوه ورځ څو شېبې څه ډول تېرې شي. اوف قوارې، مه مې صبروه. زه خو څه په اوږده مسافرۍ نه ځم چې بیا دې رانه شم. خو فقط څو ورځې به وي او بېرته به روغ رمټ راشم انشاءالله. احمده، ته خو وایې، خو زه ډېر بد خوبونه وینم. تېره ورځ مې هم درته ویل چې هلکه په ځان پام کوه، خو نه پوهېږم ته ولې داسې کوې. خو احمده، ستا دا تګ راته څه ښه انځور نه د سترګو کوي چې څه به وشي. هېڅ خبره نه ده، ته دعا کوه. انشاءالله روغ رمټ به بېرته ستا احمد ستا د سترګو په وړاندې بیا ودرېږي. کاش کاش ژوند مې. موږ سره په خبرو بوخت و چې اتا په پټو سترګو غږ راوکړه: لالا، پلار ویې څوک دې پوښتنې ته راغلی؟ راویښ شه. ښه خو د غوازو دلته راشه. اوف لالا، خوب مې راځي. د شین سهار کې بیا سره باندې راغواړي. لودګکه، دلته راشه. سخت را باندې خوږ ولګېدې چې ښکل دې کړم. نظر نه شي د غوازو. لالا، نن څه خبره ده؟ څنګه لکه چې پرسته ډډه راپسېدلې. راشه غږ ته مې ورور کړمې. حتی غږ سره مې نن سخته مینه وکړه. بیا ژوند کولو ته مې بیخي تمه وه. د حنا په اړه مې ځینې سپارښتنې هم ورته وکړې، ځکه د سر عملیات تر ډېره خطرناکه وي. ان د مرګ امکان هم پکې وي. په ګوډه پښه له خپله ځایه پورته شوم. کله چې حجرې ته لاړم، د کوټې په یو کونج کې هماغه استاد ناست و، له کوم سره چې ما یو ځای ټکر کړی و. زما په لیدو له خپله ځایه راپورته شو او زما په لور یې رامنډه کړه. زما لاس یې خپله غاړه کې واچو او په قدم یې د ناستې ځای ته یوړم. په خندانه لهجه مې ورته ویل: استاذه، زما خو بیخي هیر وې. ته څنګه یې؟ هو رښتیا، دا څه کیسه وشوه؟ خپل دوګې لونګکې په خپل تندي راکش کړه. لستوڼي یې بډ وهل. وړه خندا یې وکړه. ویې ویل: احمده، بلا وه، هغه د چا خبره برکت یې نه و، خو شکر چې ته خدای ساتلی. نه استاده، همداسې مې ویل. ته خو به ښه یې. ما ته خو اسانه داسې څه هم په یاد نه ده. احمده، که درته ووایم، زه زخمي شوی نه وم، خو بېهوشه شوی وم. خو کله چې ما سترګې راخلاصې کړې، په بستر کې پروت وم. ما ډېر کوشش وکړ چې د حادثې ځای ته همداسې شېبه بېرته راشم. ستا په اړه زښته اندېښمن وم، خو چا اجازه رانه کړه. خو زموږ خپلوانو کله چې موټر راوړ، هغوی ته چا ویلي و چې یو بل کس هم له ډېر ورسره و، او هغه هم خلقو شفاخانې ته یووړ. وروسته مې ستا په اړه ډېرې پوښتنې وکړې، خو هېڅ کوم درک مې پیدا نه کړه. خو هغه ورځ اډه کې یو ملګري ستاسو د کور ادرس راکړه. ماښام ناوخته و چې له لغمانه راغلم. بیا مې له ځان سره اراده وکړه چې سبا به حتما ستا پوښتنې ته درځم. استاده، په شین سهار راغلم، خو شکر ده چې خدای له مرګه ته هم ساتلی. مننه استاده، کور ودان، هېڅ خبره نه ده. تاسو هسې ځان په زحمت کړه. په همدې حال احوال سره لګیا و چې پلار مې غږ راوکړه: احمده، راځه چې ځو. کاکا د موټر راوړه چې ناوخته کېږي. سمه ده پلاره، درغلم. له کوره د وتلو په وخت کې زموږ په کور کې چیغې او شور شو. ته تازه مړه شوې. په چیغو له کوره ووتلم. د کورنۍ غړي مې هم په همدې فکر و چې خدای خبر احمد به بیا ووینو یا نه. له کوره مو حرکت وکړه. په لاره مې حنا سره ډېر پیغامونه وکړه. مرګ مې سترګو ته کېده. حنا ته مې وویل: حنا، که د غمجنې ټپې زده وي، په لاره یې راته رالېږه. سمه ده، خو زندګي مې که ستا زده وي، ته یې هم رالېږه. داسې به د زړه هم تنګ نه شي. ستا مطلب ټکنی جنګي در سره وکړم؟ هو نو، ښه سمه ده، زه اول وایم، ته یې په بدل کې جوابي ټپه رالېږه. سمه ده، ته یې پیل کړه. په رنځ اخته په بستر پروت یم. جانان مې ښه په حال خبر دی نه راځي نه. حنا، خدای دې د خولې لاړې دارو کړه. درتللی نه شم.
دعا درته کوم. احمد: مور تر رانجه په لاس کې نه وړم، ستاسو خزلې تر ډیرانه پورې وړم. هینا: په سر درنه لوپټه نه وړم، درنې خبرې ستا د دادا وړم. احمد: راځه چې دواړه سره لاړ شو، یا به یاران شو یا به دواړه خورې شو نه. هینا: په پلار مې بله جرګه وکړه، قدر یې نه کړم بیا به ستا رضا کوم. احمد: لالیا پورته شه، غږ وکړه، د سر تبی دې ټکوم راغلی یم. هینا: لالیا سترګو کې مې ته چې دلې ورکړ ته ورځم سترګې تړم. آها څه شول هینا؟ احمد: نور نشم لیکلی، نور مې له ژړا سترګو درد وکړه. احمد: خیر دی، په ځان پام کوه. اوهو جان مې، ما درته ویل کنه ته بېغم اوسه. او ای قوارې، دا روغ د ژړا خبرې مه کوه. دلته مې تر ناست دی، بیا به وایي چې دا هلک لکه چې زړه تنګی او ماشوم دی. وخانده ژوند مې، دنیا غم ته نه ده. خدا چې مونږ په زوره په ځان سورتنور کوو، دا زموږ خپل لیونتوب دی. زه شکر له رب کوم چې ستا غوندې یو شهزادګۍ لرم چې زما فکر ورسره دی. ښه سمه ده، نه ژړم، خو چې ډېر ځنډ ونه کړې. نه یې کوم بابا، بېرته انشاءالله خپل شهزادګۍ لپاره هم زه راځم. ای احمده، یو خبره وکړم؟ هو جان مې، خیرت دی؟ کومه خبره؟ احمده، هغه ورځ یې د تره زوی زنګ کړی و. ښه، کوم تر زوی مې ځان یې معرفي نه کړه؟ ما خو لیدلی نه دی، خو ویلی چې احسان الله همتیار یم. ښه، هغه ډېر ښه هلک دی، ما ستا شمېره ورته ورکړې وه، ما یې زنګ ور وښه، که څه کار دی هغه در سره مرسته کوي. سمه ده، که و حتما ورته وایم. خو احمده ډېر ښه غږېده، مطلب څه یې ویل؟ ولې زه د احمد د مشر تر زوی یم. احمد ستا شمېره راکړه، ولې دې شمېرې والا سره که هر ډول خدمت و نو مرسته وکړه. نو ورېندار، همدا مې شمېره ده، که هر خدمت و زه هم دلته یم، زنګ راووښه، زه در رسېږم. مننه مې ترې وکړه. خو یې قوارې، تا ورته ویلي و چې ورته ورېندار وایه؟ نه بدرنګې، هغه شوخي در سره کړې ده. اوهو رښتیا؟ ولې ورېندار یې که نه؟ ورېندار؟ ښه، سمه ده چې ته پرې خفه کېږې، نور به یې درته نه وایي. خو کاره خبره وه، احسان ته زنګ ووښه، هغه درځي. نه احمد ومې، نه خفه کېږم، ښه کوي چې راته وایي. زه خو ساسې هم ستا یم. ای هینه ته صبر، زه بېرته پیغام کوم. صبر څو شېبې. احمده څه وشول؟ احمده ځواب را، څه خبره ده؟ احمده تا ته وایم، خبره دې ونه کړه، زه دې وهلکه. بښنه غواړم هینه، د تر زوی مې زنګ کړی و، هغه سر مې خبرې کولې. اوف احمده، هر ځل په ورختۍ خدای پاماني کوي او زما خبرو ته ځواب هم نه راکوي. بیا قوارې، خو دلته مې خبرې کولې که نه؟ ستا په اړه ویلي و چې زنګ مې ورکړی و. ښه، کوم ځای ته ورسېدې؟ په کراره روان یو، انشاءالله غرمه مهال به ورسېږو. اوس لا لارې کې یو، ته دې درسونو ته فکر کوه. سمه ده، زه هم پوهنتون ته نږدې یم، چې کله رخصت شو که شمېره دې خلاصه وه بیا خبرې کوو. ته دې په ځان پام کوه. ای زندګي مې، له پاکستانه څه درته راوړم؟ ته څه غواړې له خپل احمدودې؟ ژوند مې دا چې ته په خیر لاړ شي او په خیر راشي، دا ما ته هر څه دي. زه له تا هېڅ ډالۍ نه غواړم، ته د رب له لوري ما ته له هر څه بهتره ډالۍ یې. زه هېڅ ډالۍ نه غواړم، بس صرف تا غواړم. زه مې خپل احمد تر هرې ډالۍ بهتره کړم. لب یو احمد ومې. حنا ته مې په لومړیو کې ویلي و چې زه پوهنتون هم وایم. دا خبره مې ځکه کړې وه چې دا اړیکې مو لومړی څو ورځې وې. فکر مې د دې خبرې په اړه دا و چې شاید حنا خپل ځان ته ورته تعلیم کړی محصل ځوان خوښ کړي، ځکه د تعلیم کړو نجونو ډېرو تعلیمونو والا هلکان نه خوښوي. هر وخت مې دې خبرې ته فکر و چې کله خولې مې په دې اړه کومه خبره حنا ته ونوځي چې هغه د بیا د پوهنتون پوښتنه وکړي. خو هغه ځینې خلک متل کوي چې خپله ژبه هم کلا ده هم بله.
دې خبرو ته مې هیڅ فکر نه و. ما ورته ولیکل دا لپې څه ته وایي؟ اوهو بدرنګو، لومړی ځل دی چې په ښار کې د لو شوي او محصل ځوان له خولې دا خبره اورم چې لبیو څه ته وایي. د څه محصل؟ قوارې ته پوهنتون کې نه یې؟ تا خپل چې زه محصل یم. نه، ډېره بښنه غواړم، دا خبره مې تر ننه پټه کړې وه، خو اوس چې خبره شوې درته یې وایم. زه له ښوونځي فارغ یم، خو لا مې پوهنتون شروع کړی نه دی. احمده، نو ولې دې شروع نه کړه؟ په تا خو وخت تېرېږي. نه، موږ ډېره غریبه کورنۍ یو. که درته کیسه وکړم ممکن ستا د پوهنتون تر رخصتېدو هم خلاصه نه شي. خو لنډه یې درته داسې وایم چې کله زه او مشر ورور مې له ښوونځي فارغ شو، د څه مشکلاتو له امله موږ لغمان ته کډه شو. نه، له تا دې څه پټوي؟ پلار مې د زړه تکلیف پیدا کړه. موږ له کوچنیوالي ان د ښوونځي تر خلاصېدو پلار کار ته پرېښي نه و، خو داسې ژوند مو هم نه دی کړی لکه څه ډول چې د ژوند کولو او درس ویلو معیار وي. په هماغه وخت کې چې زه ښوونځي کې وم کله به مې کتاب نه و، کله کتابچه. خپله بیړۍ مو پر مخ روانه کړې وه او په کمو امکاناتو به مو بسنه کوله. خو دا ماته مو ونه منله چې موږ د ښوونځي د غربت له امله پرېږدو. کله چې د پلار له مرضي وروسته لغمان ته لاړو، هلته د تره کور کې میشت شو. موږ کله کار نه و کړی او پلار مې له ناروغۍ کړې ده. هماغه ورځ وه چې د کورنۍ درد دې ته اړ کړو چې لاس دې پولی کړو او نور د ملا کار کولو ته وتړو. زه او مشر ورور مې په کلي کې له موټروان سره په دې بوخت شو چې په یوه ورځ کې د په 100 کالدار یو موټر تیږه له سینده بار کړو. هر ورځ به مو همدا ډول 4-5 موټرونه بارول. کوچنی ورور مې له موږ جلا په ننګرهار کې زرن چلو. همدا ډول مو ژوند یو څه روان و، خو چاره مو نه کېده. یوه ورځ بیا ملګري زنګ راوکړ چې احمده راځه په ننګرهار کې مې درته کار پیدا کړی. کله چې زه له لغمانه راغلم دلته له همدې هندو سره په 200 کالدارو شاګرد کړم. ما په تود لمر کې د تیږو کار کړو. دا راته څه اسانه ښکاره کېده، خو داسې هم نه و. مطلب مې په درمسال کې کار کول هم ستر هنر او حوصله غواړي. هغه د چا خبره چېرته خپل سر یې کار او چېرته د بل تر واک لاندې، خو مجبور وم. هره سخته مې زغمله. د ورځې له خوا به دوکان کې وم او شپې به بابا کره تللم. غربت بیخي له کوره لرې کړي وو. ټوله کورنۍ مو شیندل شوې وه. پلار، مور او کوچنی ورور مې لغمان کې و. زه او یو بل ورور مې دلته په کار اخته وو. نو ځکه راڅخه د پوهنتون ویل پاتې شول. ښکلی ژوند و او له پاکستانه په خیر راغلم. انشاءالله شروع کوم یې. خوی قوارې ستا په خوښه به پوهنځی وایم. هر پوهنځی چې ستا خوښ و هماغه وایم. احمده، سخته دې خفه کړم. له سترګو مې بېواکه اوښکې راغلې. ژوند مې مینه زړه پورې تړلې وي، نه د یو انسان تعلیم پورې او نه پیسې پورې. احمده، ته زما ژوند کې د انسان په ژامه کې یو پرښته یې. احمده، تا راته ژوند کول زده کړي. احمده، تا په دې پوه کړی یم چې انسان ته دې په کومه سترګه وکتل شي. احمده، ته پوهېږې تا یو مات وجود را جوړ کړی. نو وایه له دې نور څه زیات غواړم؟ کور ودان نه، خو ما دروغ درته ځکه ویل چې ممکن ته زما غوښتنه په دې خاطر رد کړې چې زه پوهنتون کې نه یم او ته یو محصل یې. زما په فکر کې داسې ول چې ته به هم د نورو نجونو په څېر د خپل ژوند ملګری داسې کس وټاکې چې تا سره تحصیلي درجه برابره وي او مالداره وي. نو ځکه خو بښنه غواړم. احمده، د غریبۍ او پیسهدارۍ خبره خو پام بیا ونه کړې او د نجونو په اړه دې وویل. زه له هغو نجونو نه یم چې 2 مخه دې ولري او د هلکانو په احساساتو دې لوبې وکړي او د څو پیسو لپاره دې ورته جان او قربان وکړي. خو دا په یاد لره که زه مړه هم یم یوازې په ژبه به مې ستا د مینې ذکر وي. زه پښتانه یم او پښتانه هیڅ وخت له خپلې ژبې نه اوړي. ستا دا غربت ماته له ډېرو پیسو محترم دی. ستا د خټو کور زه په محلونو نه ورکوم. ته زما احمد یې او زما احمد ما ته شهزاده دی.
قربان هغه ستا خبره. love you.